تاسو فکر کوم په یو چا سره ژوندۍ بڼه باندې په ټیک ټاک کې لایف راغلی وي نو مناظره غوندې وه هغه اوسام چې موږ پېژنده چې اوسام چاته تیزه خبر نه کړو خو هلته ډېر تیز تللی و زیات وخت کېږي ټیک ټاک کې لایف نه ښکاري خصوصا ستاسو چې کوم ګروپ دی کوم دایان دي څنګه لایف نه راځي نړیوالو چینلونو کې یا په نورو ځایونو کې حتی میزونو باندې یو بل ولي په ګیلاس یو بل ولي چې څه شی مخې ته راځي یو بل ولي ما تر هغه حده نه یو رسېدلی دا خو برنامه لایف وه که مخامخ وه شاید لرې وه که نه مخامخ نه دې سره حتی پسې نه تلو زما له افغان ځوانه هېڅکله تمه نه وه چې دې حده پورې به دوی تېز وي حسام کنځا نه وه کړې چاته ستونزه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې کله ته د الله او د رسول خبره کوې او فکر کوي دا ملایکې دي د انسانیت له چوکاټه دې وباسي ملایکه درنه جوړه کړي بیا چې ستا لږ تیز چلند وګوري بیا د دوی د تمې خلاف وي که چېرته آینده کې بیا لکه څرنګه چې دغسې چیلنجونو سره مخ شو یا مثلا دغسې اسلام پسې خلکو خبرې وکړي یا توهین امیزه کلمات استفاده شول تاسو یې مقابل کې ودرېدلی ولې ځینو ځوانانو عکس العمل کنځلې وی آیا آینده کې که داسې چیلنجونه یا داسې مناظرې سره مخ شئ نو تاسو به مخ ته شئ د کنځلو د ویرې وایي زړه مې پاک دی مونځ نه کوم شیطان دا وسوسه ورچوي د مسلمان او کافر ترمنځ فرق په منځ کې اوس د کفارو ژوند تنګ سره له دې چې ظاهرا خو هغوی ته هر څه مهیا دي باطن الله خبر دی غزه کې څه حالت دی تا څوک لیدلی چې ځان وژنې کړي څومره سخت ژوند دی ته څوک پېژنې چې ځان وژنې کړي نه مې دی اورېدلي نه دي اورېدلي چې موبایل اولاد سره یي داسې دی لکه جغرافیه ورته هېڅ بیا مهمه نه ده نو موبایل باید اولاد ته په کوم عمر کې سړی ورکول که د اولاد سره دې نه وي له داسې چا سره یي چې ستا اولاد ورسره رابطه لري یا یې پېژني یا ورسره نږدې خبرې ورسره کوی شي چې هغه سره یي بیا هم اولاد دې په خطر کې دی اولاد د انسان دپاره په ژوند کې تر ټولو مهم او بهترینه پروژه ده پوهېږې ولې 80% تاثیر د انسان په ژوند کې ملګري لري بیا ډېر تاثیر پکې بد ملګري لري بیا قیامت په ورځ هغوی که نه یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیله پلانکی مې باید دوست نه وی د مور څنګ کې ویده کېږم لکه ماشوم د مور غېږ کې څمله وه ویښتانو کې مې ګوتې وی عجیب خوند کې یو بل ځای د باندې وکړم ها مهرباني دویم کتاب مې تقریبا بشپړ دی او نوم یې اکثره ځوانان خصوصا چې مسافر زیات وي نو هغوی په اساني توبې ته زړه نه ښه کوي هغه وایي زه د الله نه شرمېږم شیطان ځینې پلرونه دعا وکړه چې زما اولاد زما لور مانه خدای واخلي په موټر ولګي مړه شي شک لرم جاوید نه کوم جاوید ابراهیمي الله جګر دی جګر هغه کوم شی دی چې ډېر ورته ځورېږي د غزې حالت د اسلامي امت حالت ځینې پوښتنې سړی خره غمجن کړي بالکل السلام علیکم ورحمت الله زه الماس مومند یم دا زموږ لومړنۍ خپرونه ده البته پوډکاسټ دی نن را سره میلمه قدرمن عبید الله حسام چې تاسو یې اکثره پیژنئ اکثره دوستانو د عبید الله حسام یو لهجه یا یو سلام دی کیدای شي تاسو اورېدلی چې السلام علیکم زه عبید الله حسام یم نو حسام صاحب په خیر راغلی البته مقدمه به د ننني پوډکاسټ زموږ د حسام صاحب لخوا وي پوډکاسټ د الماس مومند دی خو شروع به حسام صاحب کې مهرباني حسام صاحب ستړی مه شئ ډېره مننه ټولو دوستانو ته لومړی زیری ورکوم چې د الماس پادکاسټ شروع شوی دی الماس مومن به درته خپروي انشاءالله ډېر محترم او مهم میلمانه به درته پکې راغواړي تر ما ډېر مهم زه نه یم مهم او دا پادکاسټ به د معلوماتو ذخیره وي چې مومن صاحب به تاسې ته ډېر ښه معلومات پکې خپروي او داسې یو پادکاسټ به وي چې د افغانستان په سطحه به مهم وي نو زه تاسې ټول را بولم چې د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ او همیشه دا پادکاسټ تعقیبوئ پښیمانه به نه شي مننه حسام صاحب محترمه الله دې خوشحال لره بیا هم د زړه له کومې درنه مننه کوو چې زموږ دعوت مو قبول کړ او دلته راغلی البته تاسو په رخصت راغلي یاستئ او پوهېږم چې وخت مو ډېر قیمتي دی خو بیا هم مثبت جواب مو راکړه الله دې خوشحال لره راځو پوډکاسټ شروع ته نو زموږ او ستاسو برنامه به داسې چې دوستانه به وي نو بالکل او دوستانو پوډکاسټ نه هدف دا دی چې د میلمه هغه د زړه خبرې باید دلته وشي دا نه چې
ځینې خبرې باید کټ شي. نه چې څه شی دلته ویل کېږي هغه به انشاءالله هو سره خپروو او دا د رسمیت سره به پکې نه وي. رسمیت به پکې نه وي. بالکل. حسام صاحب راځو پښتنو ته. نو اولنۍ پوښتنه به زموږ دا وي چې عبیدالله حسام څوک دی؟ د الله پاک یو عاجز بنده، طالب العلم، د افغان ولس او د اسلامي امت خیرخواه. ډېر ښه. په دې خو دې موږ ټول پیژنو. شکر دی چې تا د خولې نه هم واورېدل. حسام صاحب یو پوښتنه چې اکثره شاید لیدونکو سره دا هم وي او اکثره میلمنو څخه خصوصا په پودکاسټو کې دا پوښتنه کېږي چې د ماشومتوب د دورې یا د ښوونځي د دورې کوم داسې خوږه خاطره در سره او یا ترخه خاطره دواړه که راته ووایې په لنډو کې. مکتب ته لومړی ورځ چې کله تلم دا مې د ژوند تر ټولو جالبه خاطره ده. هغه داسې و چې زما ورېرونه او تر ما یې عمرونه لږ زیات و. پلار مې دوی به ویل چې مکتب کې داخل کړي. ما ته ویل چې ته به بل کال مکتب ته ځې. ما ډېر زیات ژړل. دوی روانو مکتب ته او زه پسې ور رهیمه نه به ولم ځکه چې زما سن لږ وړوکی و تر هغوی. بالاخره مې پلار مجبور شو چې ما مکتب کې داخل کړي. هغه وختونه عجیب و. هغه وختونو کې ډېر زیات خوند و، امید و په ژوند کې ډېر زیات د راتلونکي دپاره. هغه 12 کاله د مکتب دوره م پای ته ورسېده. 4 کاله پسې لیسانس او بیا پسې ماستري وه، هغه م بشپړه شوه. د زده کړو بهیر ټول له خاطرو ډکي. بالکل. دا خو جالبه خبر ده چې هغه وخت کې ستا سن یا ستا عمر دې ته برابر نه و چې ته باید ښوونځي ته لاړ شي، خو سر د هغې م ته د ښوونځي شوق مجبوره کړی چې ته ښوونځي ته ولاړ سي که د کاکاګانو مینې؟ شوق و. ځکه داسې احساس مې کوو چې ورورونه مې مکتب ته ځي، زه باید ولې پاتې شم. د زده کړو سره مې له کوچنیوالي نه ډېر شوق و. البته وبخښه ما کاکاګانو ولې ورورونه دي چې تر تا مشر و. بالکل. ډېره مننه. حسام صاحب خلک په د سوشل میډیا په نړۍ کې خلک په داعي باندې پیژني. دعوت ته مو څنګه مخه کړه؟ دعا مې کړې وه. کوم ځای؟ ما مخکینیو خپرونو کې کله کله دا خبره یاده کړې ده. زما یو ملګری و، بیا مې استاد م و. په یو ځای کې میلمانه وو، د داسې ډډه وهلې وه. یو چا پوښتنه ترې وکړه، له یوه نه یې پوښتنه وکړه چې ستا د ژوند ارمان څه دی؟ زه د زده کړو په وخت کې وم، مکتب و فکر کوم د مکتب په دوران کې و. یو چا له یوه کس نه پوښتنه وکړه چې ستا د ژوند ارمان څه دی؟ هغه ورته زما د ژوند ارمان دا د شهادت ترلاسه کړم. بل څه ویل. د نه چا پوښتنه وکړه چې ستا د ژوند ارمان څه دی؟ ویل چې زه یو دعوتګر مړ شم. دې خبرې زما په دې ذهن کې یو څه لاره وکړه او ذهن کې مې پاتې شو. دعوتګر ټکي. یعنې نورو خلکو ډېر غټه غټه خبرې وکړې چې زه دا غواړم چې داسې اوسم. ده ویله زه غواړم یو دعوتګر مړ شم. کله چې یوازې شو ما دنه پوښتنه وکړه. بیا د دعوت په اړه ډېر فضایل ماته ویل، ډېر بحث یې وکړو. هغه سړی زما د ژوند الګو دی، اسدالله حسام نومیږي. دا د تخلص مې هم د هغه نه راخیستی. دی زما منټور دی یا لارښود دی په ژوند کې. کله چې هر مجال کې مرستې ته ضرورت وي بیا د نه مشوره اخلم. ژوندی دی الحمدلله او د شرایطو دکتور دی. د چې دا خبره وکړه بیا چې کله دا فضایل او دغه بیان کړه، بیا ما هم ذهن کې ځان سره وویل چې ولې زه دعوتګر نشم. بیا زه لاړم عمرې ته. تصادف چانس برابر شو، عمرې ته لاړم. هلته مې الله پاک ته لاس لپه کړل چې ما نه دعوتګر جوړ کړ. دلته پوښتنه کوم، په دغه وخت کې مو عالي تحصیلات کړي یا لوړې زده کړې مو کړې وي یا عمر مو تقریبا څومره و چې عمرې ته تللی؟ دا تقریبا 2014 کالو. 2014 کلونه و. پوهنتون دوره مې یو څه مخکې تللې وه او لیسانس کې وم فکر کوم. بعد د هغې نه چې کله زه عمرې ته لاړم بېرته راغلم بیا مې ویډیوګانې شروع کړې. وبخښه عمرې ته تللي وي تاسو مخکې ویل چې عمره کې دعا مو کړې؟ عمره کې مې دعا وکړه حرم شریف کې. الله ته مې دا دعا وکړه چې ما نه یو واقعي دعوتګر جوړ کړه. داسې یو دعوتګر چې د دین خدمت وکړي، په خپل علم باندې عمل وکړي. چې کله راغلم او ویډیوګانې مې شروع کړې، لومړی ویډیو چې مې خپره کړله د ځینې خلکو خبره وایرل شوه. هماغې سره مې دعوتي مسیر کولی شي هغه ویډیو هغه سر کې چې د څه شی ویلي هغه که راته ووایې؟ که غواړې د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان واوسې، سکرپټ شروع کړي د څه شی ویلي؟ ویډیو خو شروع کېده په سلام باندې. هغه سلام زما هدف دا ووایه نو ته خو دغه هدف مې د سلام دی. هغه ویډیو داسې شروع شوی چې
السلام علیکم، زه عبید الله حسام یم. آیا غواړئ د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان واوسئ؟ نور خوشحاله که. آیا غواړئ د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان واوسئ؟ نور خوشحاله که. یعنی نور خلق خوشحاله که. ډیره پخه خبره ده. دا د راتب النابل سینما اوریدلی و، یو عالم دی سوریایي. ها بالکل. هغه کې هغه ویډیو ما کتلې وه، بیا مې هغې نه ویډیو جوړه کړه. د ویډیو مقدمه همداسې وه چې یوه ویډیو مې اورېده، یوې جملې زما زړه ته لار وکړه. هغه دا ده چې آیا غواړې د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان واوسې؟ نور خوشحاله که. ځکه الله پاک شکور ذات دی. شکور یعنی شکر کوونکی. الله پاک زما استانه څنګه شکر کوي؟ ته نور انسانان خوشحاله که، الله یې په بدل کې تا خوشحاله کوي. دغه د الله پاک شکر دی. څومره پخه خبره ده که نه. الله دې موږ ته پرې عمل نصیب کړي. مخکې مو تعلیم په اړه وویل چې تاسو تر لیسانسه درس ویلی دی، ماسټري هم کړې ده. که مشخص یې راته ووایه په کوم فیلډ کې مو ماسټري؟ فقه او قانون کې. فقه او قانون. فقه کې مې ماسټري کړې. او لیسانس؟ لیسانس مې فقه او قانون کې کړې. ښه ماشاءالله. دعوت باندې هم خبرې وکړې. ستاسو له نظره د یو دعوتګر نقش په ټولنه کې څنګه باید وي؟ دعوتګران په ټولنه کې لوی مسؤلیت لري. د خلکو د افکارو بدلولو دپاره، د خلکو د ژوند د مسیر بدلولو دپاره، خلکو ته امید ورکولو دپاره، خلکو ته د دین رسولو دپاره، د رڼا خپرولو دپاره. دعوتګر داسې رول لري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپلې ټولنې کې لره. هغه هم دعوتګر، هغه به خلکو ته دین رساوه. دغه مسؤلیت هر مسلمان ته راجع دی. هر مسلمان باید دعوت کړي، د دین پیغام نورو ته ورسوي، د خپل علم او د خپل استعداد په اندازه باندې چې څومره دی پوهیږي همدغومره خلکو ته دعوت وکړي. دعوت ډېره لویه له برکته ډکه، له اجر نه ډکه دنده ده. بالکل. آیا دعوت لپاره دا لازمه ده چې باید یو انسان مکمل علوم یا مثلا فرض کړه لکه نن سبا چې کوم مروج علوم دي خصوصا په دینی علومو کې باید یو چا د حدیثو دوره کړي، مثلا وړه دوره یا غټه دوره به په عامه اصطلاح وایي، دا باید کړي، هغې نه بعد بیا دی دعوتګر شي. دا لازمه ده ورته دعوتګري ته؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ته که موږ وګورو د هغې نه هر څه واضح کېږي. هغه مبارک فرمایلي چې بلغوا عني ولو آیه، زما نه ورسوئ خلکو ته، خپرې کوي یا دعوت وکړئ، که یو آیت اندازه هم وي. تا ته که یو آیت زده وي بل ته ور زده کړه. هغه د علماو دعوت بیا بیل دعوت دی. هغه په لوړه سطح دی، د علم خپرول دی، د علماو تعلیمي مجال دی، هغه بیل دی. اما نور په ورځني ژوند کې که ستا دوه خبرې زده شوې، د عالم نه دې واورېدې، بل ته یې ورسوه، خپلې کورنۍ ته یې ورسوه، ملګرو ته یې ورسوه. دا دعوت دی. یو پوښتنه چې اکثره زیات خلک کوي، مطلب څنګه کولی شو خلک دین ته را دعوت کړو؟ البته بیا خلک داسې مو وایي که نه چې پرته له افراط نه. الله پاک دا ډېر واضح کړي. لکه څنګه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. په حکمت او موعظه حسنه. د قرآن نور آیتونو کې واضح شوي. الله پاک چې کله فرعون ته موسی علیه السلام او دغه ورور هارون علیه السلام لیږل، څه ورته ویل؟ وقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. فرعون غوندې کس ته چې د الله پاک سرسخته دښمن و، د خدای دعوه یې کړې وه، تر ده بل غټ کافر شته؟ متکبر. الله پاک ورته وایي چې کله ورځئ په نرمۍ باندې به ورته خبره کوئ. ځکه که اوس موسی علیه السلام فرعون ته ورځي، هغه خو د دبدبې د قدرت او د هر څه واکمن دی، او موسی علیه السلام هلته یو قضیه هم لري که نه. بالکل. او د ده په کور کې لوی شوی، د ده په کور کې لوی شوی هم دی. نو الله پاک ورته وایي چې دلته نرمه خبره کوه. دا حکمت دی چې ته ځای وپېژنې چېرته نرمه چېرته سخته. داسې هم نه ټول عمر نرمې خبرې کوې، ځینې ځینې کې به سخت هم کوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې کفارو یې خبره رادوله او د سره ډېر زیاتی کو، بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه هم شو. څه ورته ویلي وو؟ هغه د قرآن کریم هغه دغه آیت تی ورته لوستی و چې دغه خیر مفهوم وای د تبلیغیانو مفهوم دا و چې الله پاک به په تاسې داسې عذاب نازل کړي، داسې په شدت باندې لکه عاد او ثمود باندې چې
نازل کړو داسې یو ترخه خبره ورته کوي مخ مبارک تک سور شي چې کله د خبر نه منل کله د خبر نه منل کېږي او د سره د کفار ډېر تیز تعامل کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قریږي ورته. بالکل. تاسو فکر کوم په یو چا سره ژوندۍ بڼه باندې په ټیک ټاک کې لایف راغلی وي نو مناظره غوندې وه هغه اوسام چې موږ پېژنده چې اوسام چاته تیزه خبر نه کړو خو هلته ډېر تیز تللی و وجه هم دا وه چې له دغه ځای څخه دا خبرې اخیستې وي که څنګه؟ نه داسې و چې د هغې پاډکاسټ په اړه ډېر سوء تفاهمات شوي ډېرو خلکو برداشت داسې و چې یعنی دغه کې ورته وایي عربي کې یو مقوله ده وایي چې تأویل القول بما لا یرضى به قائله د خبرې داسې اخیستل یا داسې تأویلول چې هغه څوک چې وایي هغه ورسره راضي نه وي. د هغې پاډکاسټ دغه مناظرې نه زموږ هدف دا چې موږ د ځوانانو د بحثونه چې په کنځاو په سپکو سپورو په توهین او په دیو باندې ورټولو یو مسیر ورکو چې ځوانان وګوري چې څنګه مثلا بحثونه کېږي ګرم که حتی کېږي که تیزیږو سره د ادب په چوکاټ کې کنځا پکې نه کېږي چاته توهین پکې نه کېږي تیز چلند دا کم دغه نه لري خپل چوکاټ لري داسې نه ده چې ټول عمر به ته نرم نرم غږېږي خبرې به بیخي نه کوې یا به احساساتي کېږي نه بیا خو موږ ملایک شو څوک درته کنځل کې تورته سبحان الله او کله کله به ستا نه دغه هم کېږي انسان دی ستونزه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې کله ته د الله او د رسول خبره کوې نو فکر کوي دا ملایک دي د انسانیت له چوکاټه دی وباسي ملایکه درنه جوړه کړي بیا چې ستا لږ تیز چلند وګوري بیا د دوی د تمې خلاف وي یعنې دا دوی ملامته نه دي په دې کې دوی کاملا دوی د درک وړ دي موږ درک کولی شو. ما د حمزه زورزیس لندن کې زما یو ملګری د آواتګر دی نړۍ په سطحه مشهور دی ماشاءالله مشهور دته مې ورځ ویله چې موږ د دعوتي ټریننګونو کې مناظرو کې دا زده کړي چې څنګه بحث وکړو څنګه یو څوک چلنج کو هغه ته ما دا خبره وکړه چې ګوره ما مثلا بحثونو کې چې زده کړو ما چېرته عملي کړل داسې یو شور او شر خدم دې مناظرې خبره دې ورته بیا هغه ما ته وویله چې دا توقع داسې کیدی شي او دا کومه دا خبره نه ده غیر طبیعي دا طبیعي ده ځکه چې ته مخکې خلکو په ډېر نرمو دغه وپېژندلې ناڅاپه دلته خلکو ولې ته تیز هم وي اصلا دغه دا ده چې که زموږ ملګري دا پاډکاسټونه وګوري یا مثلا مناظرې وګوري په نړیوالو چینلونو کې یا په نورو ځایونو کې حتی میزونو باندې یو بل ولي په ګیلاس یو بل ولي چې څه شی مخې ته راځي یو بل ولي ما تر هغه حده نه یو رسېدلي دا خو برنامه لایف وکړه مخامخ خو شاید لرې وکړه مخامخ نه دې سره حتی پسې نه تلو اصلا زموږ دا برنامه ډېره نرمه روانه وه وروسته پکې ګډوډي جوړه شوه او ډېرو خلکو هغه یو دقیقه کلیپونه لیدلي په هغې حکم کړی و په داسې حال کې چې هغه 15 ساعته مناظره وه 15 ساعته مناظرې نه موږ په دې تمه دا نه وه کړې چې دښمني وکړو موږ په دې تمه کړې وه چې توافق ته ورسېږو نه توافق مناظرو کې توافق ته څوک نه رسېږي زموږ هدف دا و چې د مخالف نظر چې کوم د قرآن آیت په اړه څه بحث شوی و چې دا رد کړو دا و چې مثلا زموږ ملګرو د قرآن کریم آیتونه جګړې پورې تړل اسلام د جګړې دین معرفي کوو ځوانانو ته صحابه و سره به ډېر تیز چلند کېده موږ غوښتل چې دوی ته دا وښایو چې دا چلند صحیح نه دی دا سرسري چلند دی له دین سره او موږ د دعوتګرانو په توګه مسؤلیت لرو موږ دغه شی دغه فکر بدلو انحراف کېږي دغه شی سره ځوانان فکر دا مثلا د خبره ډېره دي کې ته صحابه سپک یاد کا یا مثلا د قرآن آیت راوړل چې ولا د الله ویل چې زه د دین حفاظت کوم نو هر څه چې مسلمانان ولې جګړې کوي دا نه مسلمانان جګړه نه کوي لفظي ترجمه او نه جګړه نو نه اسلام څوک تشویق کوي د اسلام د سولې دین دی خپل نوم یې د سولې دی موږ دغه فکره بدلوله هغه مقابل لوري په دښمنۍ واخیسته داسې چې د دوی ملګرو څوک چې تعقیبوي هغوی ګروپونه لرل او خپل منځونو کې مشورې کولې موږ ته ځینو ملګرو ویل دوی به راتلل کنځاوې سپکې سپورې په دې باندې زموږ دا مناظره بدرخه کړه په داسې حال کې چې زموږ دا نیت نه و خدای مه کړه نه څوک له دین نه وباسو نه څوک دا تهمتونه ډېر وشو اکثره ملګرو ځینې نږدې ملګرو چې انتقاد کړه ما سره خبرې وکړې ټول سوء تفاهم و ما 15 کسانو سره د نمونې په شکل خبرې وکړې 15 واړو ته سوء تفاهم شو ځکه هغه کلیپ کټ شو اکثر لنډ کلیپونه ته د 15 ساعته مناظرې لنډ کلیپونه باندې دغه مناظره بیا وبخي اوسم صاحب دغه مناظره تاسو ګټله که به جانب مقابل ګټلو دغه مناظره د ګټلو لپاره نه
مناظره د دوه متضاد فکرونو بحث دی. ستاسو نظر پورته وکړه د جانب مقابل دا به خلک وایي، نو زه خو نشم دا تاسو فیصله وکړئ چې صحیح ده. بیخي شر و شور ته چې ګورو خلک ډېر په غوسه وو، ډېر دغه انتقادونه په دې وو چې تاسې یا مثلا نوبت نه ورکوو چاته خبرو کې، ځکه چې موږ بحث کوو، بحث بل طرف ته تو د بحث د کنټرول دپاره. یعنې تاسې هغه مناظره د سره وګورئ، ما خپلو ملګرو ته به هم دا ویل چې وخت ورکوو، نوبت ورکوو چې هغوی بحث خلاص کړي. اما دا داسې ډېره داسې دغه نه وه، داسې عادي بحث و. وروسته دا ډېر هوا ورکړل شوه، په مخالفتونو باندې بدل شو، دشمني پکې شروع شوه او هلته جوړ شو. بیا موږ ته دغه شو د مناظرې نه وروسته خبرې مو وکړې چا سره چې زموږ مناظره وه، توافق وشو چې نور به اسلام دین پورې موږ دغه نه کوو، سرسري چلن به نه کوو، اسلامي مسایلو باندې به بحث نه کوو، دغه شیونه به نه کوو، هغه ته به نه کېږي. هماغه چې موږ ورته وایو بس تاسې پوه شئ خپل کار مو موږ هماغسې کې نن هم وایو که څوک د اسلام دین په اړه بې ځایه دغه کوي، خبرې کوي یا تیز چلن پکې د ځوانانو افکار بدلوي، بیا مقابل کې درېږي. زیات وخت کېږي ټیک ټاک کې لایف نه ښکاري، خصوصا ستاسو چې کوم ګروپ دی، کوم دایان دي، څنګه لایف نه راځي؟ وجه هماغه ده چې ضرورت یې نه دی پېښ شوی. ضرورت پېښ شي بیا راځو مطلب تیار یاستئ. او موږ هر حال داسې نه یو چې موږ د ځوانانو د افکارو د ځوانانو د دین د ټول زموږ ګډ دین دی، د دې د دفاع، د ځوانانو د فکر د انحراف مخنیوي دپاره شیانو دپاره موږ همیشه هم دی. یو خبره ده تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې ګروپونه جوړ شوي او ګروپونو ته دنده سپارل کېدله چې تاسو باید پکې سپورې وي. دایان هم کوم ګروپ لري مشترکه ډول؟ نه، حتی ملګرو مشوره وه چې موږ که داسې کسان پیدا کړو چې جعلي اکاونټونه جوړ کړي او بیا دغسې کارونه وکړي، لکه دغسې کارونه. هدف مې د جعلي اکاونټونو د تاسو کوم دایان چې د خپل منځ کې سره اتفاق او اتحاد یا کوم داسې ګروپ لري یا چې مثلا کوم موضوع باندې لایف راځي یا چېرته مثلا لندن کې تاسو دعوت ورکوي، هغې نه مخکې موضوع خپل منځ کې سره وڅېړي، داسې کوم ګروپ شته؟ نه، د افغان دعوتګرانو د افغان دعوتګرانو خصوصا زموږ او ستاسو کوم ملګري چې دي لرو، ګروپونه لرو. مثلا داسې د ملګرتیا ګروپونه دي، مشورې پکې کوو، تبادله افکار کوو، نوې موضوعات څوک پیدا کړي، کتاب ولولي، کومه ویډیو ګټوره وګوري، هلته یې خپروي. خو داسې ګروپونه نه لرو چې موږ آرمي جوړه کړي او خلکو ته وایي چې ورځه خلک ښکنځه، دا شیونه نه کوو. ضرورت ورته نشته. حسام آرمي او الماس آرمي او فلانه آرمي، دا شیونه نشته. حسام صاحب د لایف یا هغه مناظرې باره کې خو مو سره ډېرې خبرې کړو، ولې هلته ځینې نیوکې دا وې چې په احد جنګ کې مسلمانانو یا د احد جنګ مسلمانانو بایللی و، څه ګټلی و که بایللی و؟ هغه یو بحث و چې په مناظره کې زموږ مقابل لوري چې څوک و، هغوی یو بحث راواخیسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په احد کې ماته خوړلې وه. پیغمبر ورته وویل چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته نه وه خوړلې، سیرت کې کتابونو کې علما دې ته ماته نه وایي. دغه بحث دا و چې دا د ادب دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته احترام لري. نه، دغه هم نه. ته سیرت علما وګوره، احد کې چې کله قریشو یا مشرکینو حمله کړې وه، که چېرته ماته خوړلې وی مسلمانانو، خو دوی به ورغلي ټول کلی به یې نیولی و که نه. څوک لاړل د میدان نه؟ مشرکین لاړه، قریش لاړه. نو چا چې جګړه ګټلې له میدانه ځي؟ هغې کې داسې وه چې نه مسلمانانو وګټله تقریبا، نه په دغه داسې یو منځني حالات و پکې. مسلمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته نه ده خوړلې، نه هغې ته موږ سیرت کې ماته ویلی شو، نه د ادب په خاطر باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته احترام لرو، او نه د سیرت علماو دې ته ماته ویلي. تاسې وګورئ په کتابونو کې. مناظره خو خلاصه شوه، 15 ساعته مناظره وه. نو اکثره خلک په دې فکر کې و چې حسام صاحب ډېر تیز لاړه، صحیح ده؟ دغه سوال جواب ما ترلاسه کړو، خو ولې یو پوښتنه باید زه پکې اضافه کړم چې ستاسو عکس العمل د مناظرې نه وروسته د خلکو کمنټونو، ځینې خلکو حتی کنځل وکړل، مور و خور و حتی سره ډېر مخکې لاړل، تېر شول. دغه خلکو لپاره ستاسو عکس العمل او فی الحال لپاره څه وینا کول غواړي ورته، یا دغه خلکو د آینده لپاره چې د آینده به څنګه وي؟ زما د خور و مور ګناه څه وه په دې کې؟ تیز چلن حسام کړی، تیز چلن حسام کړی. زما فامیل پکې ولې یاد شه؟ زما له افغان ځوانه هېڅکله تمه نه وه چې دې حده پورې به دوی تیز وي، دې حده پورې به دوی د ادب له چوکاټه ووځي. حسام کنځا نه وه کړې چاته، نیز پکې سپورې ویلې وي په ډېر ادبي چوکاټ کې. صحیح تیز چلن به کړی. مناظره د دنیا ټولې مناظرې وګورئ، حتما په جنجال پای ته رسیږي. مناظره د دوو مخالفو فکرونو ټکر دی چې هر یو تن کوشش کوي مقابل لوری تسلیم کی، فکر پې غالبه کی.
په دې کې د کنزا ځای څه و؟ یعنی یو مسلمان، یو ځوان، افغان ځوان چې کورنۍ ورته ویلي چې کنزا او سپکاوی بل چاته حتی په بیخي اشد حالت کې بد کار دی. مسلمان ته نه ښایي چې حتی که څوک درته کنزا هم وکړي ته په مقابل کې کنزا وکړي. څه ضرورت و د دې؟ په دې کې زه سخت ګیلهمن شوم د افغان ځوانانو نه، هغه کسانو نه چې په سپکو سپورې زموږ مناظره بدرقه کړه. انتقاد سالم انتقاد، ځینې کسان وو سالم انتقاد یې کوو، ما یې کور ودانۍ ویلې. ځکه له انتقاده چې څوک تښتي هغه د خپل پرمختګ نه غواړي. د خلکو خولې بندول ناممکنه دي. خلک د الله په اړه غږېږي، خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه غږېږي. انتقاد نه سړی تښتېدی نه شي. اما آیا یو افغان ځوان سره دا ښایي چې د چا خور مور یاده کړي؟ دا کومه تربیه ده؟ زه بیخي حق حیران کړی وم چې توقع مې نه وه چې یو بحث یو عادي هر ځای کې سړی ګرم بحث کوي، اما ته سبا راپاڅېږه چې خلک درته خور و مور کنځاوې کوي. په ما مې خور و مور ډېر ګران دي، په هغوی به ګران نه وي چې کنځا کوي، سپکې سپورې وایي، اما په بل چا ګران دي. دوی ته خپله خور و مور سپک کوي ځکه د نورو سپکاوی کوي. اسام صاحب که چېرته آینده کې بیا لکه څرنګه چې دغسې چیلنجونو سره مخ شو، یا مثلا دغسې اسلام پسې خلکو خبرې وکړي یا توهین آمیزه کلمات استفاده شول، تاسو یې مقابل کې ودرېدلی، ولې ځینو ځوانانو عکس العمل کنځلې وی، آیا آینده کې که داسې چیلنجونه یا داسې مناظرې سره مخ شئ نو تاسو به مخ ته شئ د کنځلو د ویرې؟ مومن صاحب د دین دپاره خلک سر قربانوي، عزت خو لا پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلکو سپکې سپورې والي، صحابه و خپل کورنۍ پریښې دي د دین دپاره. موږ به دا عادي دغه نه برداشت کوو. سپک انسان څه حیثیت لري؟ هغه کسان چې کنځا کوي د دوی ته ولې سړی تم شي؟ ګیله ترې د سړي راځي، اما د مسیر مخ دې نشي ډب کولی دوی. ځکه یو څوک چې کنځا کوي د دغه حیثیت څه وي؟ که څوک غواړي چې خبره واورېدل شي هغه باید سالم انتقاد وکړي. په کنځا باندې او په سپکو سپورو باندې انتقاد ارزښت نه لري هېڅ. ځکه ستاتې دا خبره تاته ارزښت نه لري، دا خپله دا کس تاته ارزښت نه لري، نو چې څوک ارزښت ونه لري دغه به انتقاد سي او دغه به خبره سي. دغه م غوښتل ووایي ورو درنه مننه. سام صاحب ته خو ډېر اکثره ملکونو کې ګرځېدلی، خصوصا په غربي هېوادونو کې یا مثلا په عربي هېوادونو کې یا آسیایي هېوادونو کې زیات هېوادونه دې کتلي دي. ولې په ځینو هېوادونو کې دین اسانه، په عامه اصطلاح به وایو ډېر اسانه دی، او په ځینو هېوادونو کې دین ډېر سخت تعبیر شوی. په دې کې ستاسو نظر څه دی؟ دین په خپل اسانه دی. الدین یسر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو بل کې یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. دا حدیث قاعده دي. ستاسو سختوالي نه هدف څه دی؟ مثلا ځینې ملکونه څنګه سخت دی؟ هدف مې دا دی په ځینو هېوادونو کې لکه مثلا حتی سنت او مستحبات او دې پسې باید عملي شي که نه، ولې په ځینو هېوادونو کې دومره توجه څوک نه ورکوي. مثلا کوم هېواد؟ مثلا سعودي ټولنه داسې نه ده چې دین کې اساني کوي، اساني نه کوي. برداشتونه له حدیثو، برداشتونه له تفاسیرو، برداشتونه له دینی مسایلو متفاوت دي، مذاهب متفاوت دي. ځینې خلک مثلا سنت عمل د استحباب یا دغه په حد کې نیسي، که دې وکړل ثواب لري، که دې ونه کړل ګناه نشته. ځینې خلک دا فکر کوي، ځینې مذهبونه حتی مثلا اهل حدیث د لمانځه نه وروسته ځینې، ټول نه، داسې علما پکې شته ټول کوي، هغوی سنت منځونه ځینې پرېږدي. ځکه سنت په خپله وایي تعریف دا دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې مداومت نه دی کړی، ځینې وخت یې پرېښی دی. مثلا په حنفي فقه کې سنتو باندې تاکید ډېر دی. څوک چې حنفي مذهب تعقیبوي هغوی کوي. د سعودي رسمي مذهب حنبلي مذهب دی، هغوی پکې ځینې دغه تساهل کوي، پکې ځینې شیانو کې هغوی بیا جدي دي. لکه ډېر داسې مسایل دي، واړه واړه مسایل چې مثلا ځینې نورو ملکونو کې هغه اسانه ډېر توجه ورته نه کېږي، هلته ورته ډېره توجه کېږي، ډېر جدي نیول کېږي. همداسې هر چا برداشت او فکر او دغه متفاوت دی، مجال د دین د عمل. ښه مننه. په دې وروستیو کې یو کتاب دی چاپ کړی د سکون ښار،
ماشاءالله ډیر ښه کتاب ما هم لوستلی دی او ډیر تقریبا هغه تعداد نه زه خبر نه یم چې څومره تعداد کې دا چاپ شوی دی. دغه ته د فکر څنګه شو، دا کومه انګیزه درته راغله چې ته دا کتاب باید ولیکې او بیا په دغه اندازه کې دا تر اروپا او تر امریکا او تر کاناډا پورې باید ورسیږي او رسیدلی دی؟ که په دغه اړه لنډ معلومات راکړي. سکون خار خو تر دې دمه چې دا ما ته دا برنامه ثبتو 15,000 چاپ شوی دی. 15,000 کتابه چاپ شوی. 15,000 په افغانستان کې سکون خار دا هارد کاپی کې او تقریبا 2000 شاوخوا په اروپایي هیوادونو کې، امریکا او اروپایي هیوادونو، استرالیا او جاپان او چین او دې ځایونو کې خلکو ترلاسه کړی دی. ټول تقریبا 10,000 کاپي به وي. 10,000 کاپي. بل څنګه انګیزه پیدا شي څنګه چاپ کو. سکون خار لیکل مال ډېر پخوا شروع کړی، تقریبا 19 لسیزه مخکې. ما چې کله دعوتي سفر شروع کوو د هغې نه مخکې مې کتاب لیکلو سره شوق و مقالې به مې لیکلې، ځینې ویب سایټونو کې خپرېدلې، هغه به مې ځان سره ساتلې. 2024 کالو یو خوږ سړی دی پیژنې، جاوید ابراهیمي، هغه راپسې کلک شو چې دا کتاب ډېر خوږ دی، دلته ځای لري. نو هغه راپسې ډېر کلک شو چې دا به چاپې. هر ورځ به یې مسیج کوو، پوښتنه به یې کوله کتاب څنګه شو. نوم ټاکلو کې را سره مرسته وکړه، د مطالبو مقدمه کې حتی لیکلو کې را سره مرسته وکړه چې با ما مقدمه لیکله د څنګه ده. هغه ناولونه ډېر لوستي دي، د کتاب د لیکلو به د هنري کولو باندې ډېر ښه پوهېږي او ډېر مهارت پکې لري. د مجبوره کم چې چاپ یې کم. 2024 اکتوبر کې کتاب چاپ شو. په 3 لومړیو میاشتو کې دومره پراخ هرکلی وشو، تقریبا 10,000 ټوکه خپور شو. په لومړي ټوک کې PDF خلکو راویستو، ځینو ځوانانو په ګروپونو کې، فیسبوکونو کې، نور سوشل میډیا کې خپراو. په لومړي چاپ کې جعلي کتابونه 2 بڼه راووتل بازار ته. یو مثال یې کاپی رایټ هغه دې پرې ونه کړه، دعوه دې پرې ونه کړه؟ دعوه مو کړه، تر ځایه نه ده رسېدلې، خو هغه دغې بهیر یې ودرېد. یو کتابخانې ته موږ 50 ټوکه ورکړی و، بلې کتابخانې موږ ته ویل چې دغې کتابخانې په 1500 ټوکه خرڅ کړی. نو ته دې نه قیاس کړه چې څومره ډېر پراخ به جال پکې شوی دغه شو. خلکو به موږ ته مسیجونه کول چې ستاسې کتاب کیفیت ډېر خراب دی، په داسې حال کې چې موږ اصلي کتاب ډېر ښه کیفیت کې چاپ کړی و. جال نه بغیر 15,000 ټوکه خرڅ شوی. جال سره یعنی جال سره به ډېر زیات وي، خو به زیات وي. خو دا سره له دې چې جال وشو تقریبا اصلي کتاب چې موږ هغه کړی دی 10,000 شاوخوا کتابونه دي. ماشاءالله. مخکې دی ویل چې څو لسیزو دی ویل که څو کلونه مخکې دی ویل کنه تقریبا 9 لسیزه فکر مې و چې زه باید کتاب ولیکم. نو دې نه معلومیږي چې مطالعې سره د ښه زیات شوق دی. ولا مطالعه خو تنده ده چې مطالعه نه کې تګیا پاتې کېږي. 4 ساعته کې څومره وخت ورکوې مطالعې ته؟ زه به درته خلاصه کړم، دا وخت به مشکل وي چې دغې کړم. 15 شېبې چې بې مطالعې وخت تېروم، داسې احساس کوم لکه ګناه چې رانه کېږي، یا داسې احساس کوم لکه یو شی چې رانه ورک کي. ځکه ته چې یو ځل په مطالعې عادت شي بیا نو بې د هغې د ګزاره نه کېږي، لکه یو شی چې درنه ورک کي، پسې ګرځي لټی. اکثره وخت کتابي مطالعه کوم، اورم، برنامې اورم، د علماو مقالې لولم، بېلابېله بڼه باندې مطالعه کوم. طبیعي خبره ده حسام صاحب چې تاسو ډېره مطالعه کوئ. که داسې د ځوانانو ته مشخص ووایي چې کوم کتابونو زیات اغېزمن کړی یا کومو لیکوالانو چې تا لوستي او انقلاب یې درکې راوستی، او دا د ځوانانو ته ووایي چې دغه کتاب شروع کړي چې ستاسو مطالعې سره شوق و مینه پیدا شي. اکثره ځوانان مطالعې سره شوق و مینه نه لري. زه اکثره انګلیسي او عربي مطالعه کوم. اکثره هغه کتابونه چې په ژوند کې بدلون راولي هغه عربي دي. زه ډېر د طارق السویدان کتابونه لولم. دکتور طارق السویدان کویټي عالم دی، سیرت په برخه کې ډېر کتابونه لیکلي دي، نور متفاوت کتابونه لیکلي دي. اکثره وخت ځوانانو ما د سکون خار کتاب چې کله لیکه، یو هدف مې ترې دا و چې ځوانانو سره د مطالعې شوق پیدا شي. سکون خار ډېرو خلکو ما ته دا وویل او زما پکې دا نیت هم و. کله چې ما لیکه په دې فکر وم چې دا کتاب به د دې لامل کېږي چې ځوانان نور کتابونه ولولي. کله چې دا خپور شو، همدغه کمنټونه، همدغه نظرونه یا ایمیلونه خلکو را لېږل چې
د سکون خار کتاب لامل شو چې موږ نوره مطالعه وکړو. یو دغه مې په یاد دی چا لیکلي چې ما 15 کاله کېږي کتاب نه دی راخیستی، خو سکون خار چې مې خلاص کو اوس نور کتابونه م لولم. ما ځان سره ویل چې هدف مې ترلاسه کړ. نو کتابونه متفاوت دي. اوس الحمدلله پښتو ژبې ته ډېر زیات کتابونه لیکل کېږي، ژباړل کېږي. هر کتاب په یو ځل لوستو ارزي. که څوک غواړي مطالعې سره شوق پیدا شي، اسلامي ناولونه دي ولولي، هغې نه شوق پیدا کېږي ورو ورو چې ته کولی شي نور کتابونو ته بیا لاره پیدا کړي، علمي کتابونه ولولي، ځان ورسره عادت کړي مطالعې سره. سکون خر خو د ځوانانو ته وویل چې باید مطالعه یې کړي که نه. یو بل ځای د باندې وکړم. ها مهرباني هغه درته وایم، زه پوښتنه کوم نه چې بل کوم کتاب را روان دی که نه. نه زه درته وایم. ها مهرباني. دویم کتاب مې تقریبا بشپړ دی. او نوم نوم مې اوس نه وایم. موضوعات لکه د سکون خار خو په نوې بڼه. سکون خار خو ډېر پخوانی کتاب و. ښه دغه متن یا مثلا موضوعګانې به متفاوتې بیخي بیا خو صحیح موضوعات به متفاوت دي، څه وخت به چاپ خو د لیکلو بڼه به همغه څه وخت به چاپ کېږي؟ زر د خیر څومره وخت؟ میاشتې وبله نو خو دغه څه وخت خپرېږي زه نه پوهېږم. دې کوم ریکارډ چې کوو دې کې انشاءالله یوه میاشت منځ کې. ښه بالکل صحیح. د سکون خار کتاب نه بغیر بل داسې کوم کتاب دی چې ځوانانو ته توصیه کوي چې باید مطالعه کړي، البته پښتو ژبه کې، او ولې باید مطالعه کړي؟ پښتو ژبه څه کې تر ټولو مهم کتاب چې انسان باید ورسره خپل ژوند او وخت تېر کړي قرآن کریم دی. د هغې ژباړه ده. سکون خار نه مهم دی، هر څه نه مهم دی. سکون خار کې هم د قرآن آیتونه شته، موضوعات یې ټول قرآني دي، اما د الله پاک کلام ټول برکت دی. دا وخت چې انسان په نورو کتابونو تېروي، د دې ډېره برخه دی د قرآن کریم په مطالعه باندې تېر کړي، ژوند به یې بدل شي. تهجد لمونځ کوې؟ اخي دا راز دی، دا د بنده او د رب ترمنځ راز دی. د ځوانانو تشویق لپاره یا ځان د تشویق په خاطر تهجد لمونځ د ژوند د بدلولو لپاره، بهترین ژوند درلودو لپاره وسیله ده. هر ځوان زه رابولم دې ته چې تهجد لمونځ دې کوي، یوازې 2 رکعته که نور ډېر نه شي. هفته کې څو وخت څو ځله کوې؟ حساب به الله ته معلوم وي، شمېر یې درته نه وایم. نه بیا خو مې یو څه ووایه، څو شپې ودرېږي الله ته په هفته کې؟ اکثره وخت چې کله ډېر زیات په تنګ شم له حالاتو، له خلکو، له دنیا، مطلب هغه د زړه سکون او اطمینان چې یا هغه سینه را تنګه شي بیا نو پاڅېږي. دا داسې دی چې ته غواړې د الله ملاقات وکړي یا خبرې ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي، څه وخته بیا کې څو ځل به دې زړه غواړي، همیش مې غواړي. هر شپه ځانګړی وخت دی، 3مه برخه د شپې ته د خپل رب سره راز و نیاز کې، هیڅ څوک نشته، ټول ویده دي، خواږه خوب باندې ویده دي، حتی را پاڅېدلی خپل رب ته ولاړ، حتی مېرمن هم خبره نشي. حتی بهترینه طریقه دا ده چې مېرمنې باندې حتی اوبه وروشیندي چې را پاڅېږي ځان سره، خو کله کله ته غواړې چې تنها وي، الله ته تنها ناست وي، دا بېل خوند لري، زړه ورته تش کي، ګیلې لري. نو څوک باید ونیني ته الله ته ناست یوازې ورسره لګیا وي، ژاړې ورته لکه ماشوم، او د خپل رب نه څه غواړي، اخي ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي. ته به هم کوې، بیا پکې اوږدې سجدې او بیا پکې په سجده کې داسې احساس سړی کوي په تهجد کې لکه الله چې د مخامخ خبرې در سره کوي. دا خبرې چې کوي دا زړه دې داسې سپکېږي، داسې تشېږي لکه مخامخ چې الله ویني اوري. او د قبول شوي لمونځ یا د قبول شوي دعا خاصیت هم دا وي چې زړه سپک شي، بلکل چې بدلون در پکې راشي. دغه څوک چې الله ته ډېر نږدې یې په مخ کې یو قسم ته نور وي، ستا په مخ کې دا نور دې ځان کې لیدلی؟ دا نور ستا په مخ کې ښکاري، الله دې راښکاره کړي ته، ستاسو په مخ کې زه وینم. استغفرالله. نو ځکه مې پوښتنه در څخه وکړه. ښه دی اخي چې د انسانانو په مخ باندې پردې دي، الله پاک پې پردې غوړولي. انسان ګناهګاره، اکثر انسانان ګناه کوي، که نه؟ ښه دی چې الله پاک د انسانانو په مخ باندې پردې غوړولي، خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ګناهګاره امت. او بهترین انسان هغه دی چې توبه کوونکی ګناهګار او توبه ګناه کوي، ګناه ترې کېږي، نیک کوي. دلته یو خبره ځوانانو کې ده، خصوصا عموما البته کېدای شي تاسو ته دا پوښتنې ډېر راجع کېږي، خلک به درته
واتس اپ کې یا نور چینلونو باندې دا پوښتنې راځي. اکثره ځوانان خصوصا چې مسافر زیات وي نو هغوی په اساني توبې ته زړه نه ښه کوي. هغه وایي زه د الله نه شرمېږم. شیطان همدغه چال دی. دا د شیطان چال دی. دا جال د شیطان. دا د شیطان یو طریقه ده چې تا له خپل ربه ناهیلی کړي. ناهیلی دې کړي. شرمېږم الله درته غږ کوي. یعنې مطلب یو ځل ګناه کوم، صحیح ده، توبه مې وباسله، بیا دوباره ګناه رانه کېږي، بیا توبه وباسم که نه، او دا ځل وایم چې الله دا مې اخر ځل دی، خیر دی معاف مې که. خو بیا دریم ځل چې وشي بیا شرمېږم، د رب نه شرم راځي که نه، بیا ځان نه مخکې کوم چې زه توبه وباسم یا ودرېږم. بیا دا خبره سره مخ ته ځي. داسې ځوانان به یې ډېر کتلي وي. قرآن کریم هغه آیت ته دې پام شوی نه دی چې الله پاک پکې فرمایي هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. دا هغه څه دي چې وعده ورکړل شوې ده د هر هغه اواب حفیظ دپاره. علما وایي اواب څوک دی؟ اواب هغه څوک دی چې ګناه ترې کېږي توبه وباسي، ګناه ترې کېږي توبه وباسي. که داسې نه وي خو چې هغه څوک چې توبه کوونکی دی، توبه اواب دغه کلمې ته وایي. علما وایي هغه څوک چې ګناه ترې کېږي بیا توبه وباسي. الله پاک غفور دی. غفور څه ته وایي؟ بخښونکی. بخښونکی. بخښنه چاته کېږي؟ ګناهګار ته. الله پاک څه فرمایي؟ وخلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف دی. د انسان هغه ولینی بشر چې الله پاک پیدا کړی و آدم علیه السلام، دغه نه خطا کېږي. خطا دغه نه خطا ده، خو دغه اولاده یو. د ګناه دپاره شرط څه شی دی؟ د توبې دپاره چې کله ته ګناه کې، دا ګناه چې درنه وشو اولین کار به دې دا یي که ته واقعا توبه وباسي. یو داسې چې ته په دې نیت باندې ګناه کې چې زه به توبه وباسم، دا نه ده، دا صحیح نه ده. د ګناه دپاره شرط دا دی د توبې دپاره چې ته کله ګناه کې، ګناه نه بعد ګناه درنه وشوه، صحیح ده، انسان دی کېږي، ته کوشش کې وشوه درنه، شیطان پښه وښویوله، هغه د ګناه ماحول به پاکې. مثال یې درته وایم، خدای مکړه ته یو چا عادت دی لوڅ فلمونه ګوري، لوڅ فلم دی وکت، تېروتنه درنه وشوه، اولینی کار به دې څه چې دا فلمونه به له موبایله پاکې، بیا به توبه وباسي. دا چې د پاک په خپله توبه ده، دا پښیماني دی چې ته دغه قدم دی د خپله توبه ده. ضرور نه ده چې توبه مثلا ته په لفظ، بهتره حالت دا دی چې ته الله پاک ته زړه تش کې وشي، الله ما نه ګناه وشو، بخښنه ته استغفار وایي، بخښنه غواړي. فرض که خدای مکړه چا نه زنا وشو، هغه اسباب چې د زنا مثلا ته د اړیکه څنګه جوړه کړې ده، دغه اړیکه له منځه ویسه، نمبر پاک کا، بلاک کا، یا بیخي پاک کا. داسې یو حالت ته بوځه چې بیا امکانات تا سره نه شي دغه اړیکه وکړي. دا یې لومړی شرط دی. دې کې ستا خالص نیت ښکاري. دویم دا دی چې نیت به دې دا وي چې بېرته دغه ګناه ته نه ورستنېږي. که بیا ستون شي بیا توبه وکړه، درګاه شته، نیت به دي چې بیا نه دغه کېږي. او دریم دا دی توبه وباسي، راشي الله ته کښېني، نفل وکړي، او 2 رکعته نفل وکړي، الله نه بخښنه وغواړي، راشي او مداومت پرې ونه کړي. داسې به نه وي چې ته هر بار راځي همدا یو تکرار ګناه کوې. خو که بیا هم درنه کېده بیا توبه وباسه، که بیا هم درنه کېده بیا توبه وباسه. قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. څومره ښه درګاه، څومره مهربان رب سارت شمه. دې آیات کې الله څه فرمایي موږ او تاسو ته؟ هغه کسانو چې په ځانونو باندې ظلم کړی دی، اسرفوا علی انفسهم، زیاتی کړی له ځان سره، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله پاک له رحمت به نه امیده کېږي، نه امیده کېږي بیخي. ان الله یغفر الذنوب جميعا. نو بیا ولې خجالت وباسي؟ الله پاک خو ټول ګناهونه درته بخي، او ته بیا خجالت وباسي چې ما والله نه بخي، شیطان درته ویلي. کله چې د احساس وکړو چې الله دې نه بخي، پوه شه چې دا د شیطان چال دی، قصداً ورشه جانماز باندې کښېنه، الله ته وخت کې تویې کړه چې الله ما وبخه، ما نه ګناه وشو، زه پوهېږم ته بخښونکی. ته چې کله الله پاک ته توبه وباسي، نه یوازې دا چې ګناه دې بخي، بد عملونه دې په ثواب بدلوي درته. قرآن کریم آیت شته په دې کې نه؟ من جاء بالحسنة نه فله یبدل الله سیئاتهم، دا آیات کې بالکل یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله پاک دې ګناهونه په ثواب درته بدلوي، په بدل کې اجر درکوي. او ګناه دې مهربان رب نه ته خجالت وباسي. یو ګناه دی، یو ګناه حسابېږي،
او نیکی او دی نیکی دی لس 10 چنده. چنده. من جاء بالحسنة فله بالحسن عشر فله 10 أمثالها أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا يظلمون. الله خو ظلم نه کوي. مثقال ذره بل دغه کې راځي فتيله ولا يظلمون فتيله ولا يظلمون فتيله. یو بل دومره مهربانه ذات لرو بیا هم زمونږ استاد شرمیږو وایي چې دا شیطان د غواړي چې توبه ونه باسي. مننه حسام صاحب ډېر خوند دی وکړه. او زه پوهېږم داسې ورونه شته دي چې هغې غواړي چې الله ته لاړ شي د هغه په عامه اصطلاح به ویم چې پښو کې سر کېږدي او هغه ته وژاړي زړه ورسره سپک کړي د هغه دربار کې وغواړي. خو دغه ستا خبره دا دلته ډېره مهمه چې شیطان یې نه پرېږدي. شیطان نه پرېږدي چې تا دونه ګناهونه کړي به دې چېرته وبخي. نه دا خبره غلطه ده. پوهېږې تر ټولو بد شی چې ده چې په ګناه افتخار وکړي، چې په ګناه باندې پښیمانه او خجالت احساس کړي. دا خپله توبه ده، د پښیماني خپله توبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل امتی معافى الا المجاهرین یا الا المجاهرون. و زما ټول امت ته بخښنه کېږي مګر مجاهرینو ته نه کېږي. مجاهرین څوک؟ مجاهرون هغه کسان چې د شپې ګناه کوي سار راځي افتخار پکې ما فلانه ګناه وکړه، ما فلانه جنې صدا کار وکړه، ما فلانه کار دا کو. دغه افتخار چې په ګناه کوي پټه وساته خپل رب چا سره شریکوم رب دې پوهیږي په ځان پرده واچو الله باندې پرده په ځان پرده واچو الله دې بخي. او کته دغه کې افتخار پکې ګناه کې افتخار هم کې دا خو غلط کار دی. رمضان میاشت خو راځي، الله دې بیا م راولي او تېرې شوي م دي. په دغه کې ځان څنګه تنظیموي؟ رمضان میاشت زه شخصا د روژې میاشت البته د روژې میاشت زه د داسې یو فرصت په توګه ګورم چې هر لحظې نه باید استفاده وشي. حتی ژبه باید ونه درېږي، ژبه باید ستړي ستوماني د ستړیا میاشت ده. دا داسې یو شی دی ته یو چا ته فرصت ورکوې چې ته دومره وخت لري په دې کې هغه اعظمي انرژي د استفاده کړه. 11 میاشتې دي تفریح چکر وخت ضایع کول هر څه وکړه. دا یو میاشت د الله دپاره. د قدر شپې سره د اړیکه څنګه روحاني اړیکه؟ البته زه د روژې هر شپه په دې نیت باندې عبادت کوم یا هر روژې شپه په دې نیت باندې رڼا تیروم یا قیام اللیل پکې کوم یا نور اذکار او ذکرونه پکې کوم یا تلاوت پکې کوم په دې فکر چې همدا د قدر شپه ده او تمه مې دی چې قدر شپه ومومم. د هغې په اړه خو څه نه شو ویلی او زر میاشتونه بهتره ده. قدر شپې خو آخري تاقو شپې دا خو حدیث شریف کې دي. تاسو یې ځینې علما ته وایي د اول نه شروع تاسو د اول نه شروع کوئ؟ اول نه، ځکه معلومه د اول نه دا شپې خو 10 ورځې مخکې کېږي، 10 شپې شاته کېږي مخکې کېږي. دا میاشتې متفاوت شپه که یوه روژه کمه متفاوت ګډوډي پکې غلطه شوي اعلان یې صحیح نه. نو ښه ده چې سړی احتیاط دپاره هره شپه په دې نیت عبادت وکړي چې دا د قدر شپه کېدی شي. آخري شپو کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملا نور هم تړله په دې آخري 10 شپو کې بیا په تاغ شپو کې ډېر قیام اللیل به کول. راځو دعوتګرانو ته. د نوي اکثره نوي ځوانان شاید تاسو ته به پیغامونه راستولي یا به مثلا مشورې به هم در سره کړي که داسې عموما لنډه مشوره ورکړي چې څه باید وکړي تر څو پورې ټولنې ته مؤثره تمام شي، تر څو پورې خبره د زړه په غوږو واورېدل شي. نو د هغې لپاره د یو پیغام څه دی یا داسې وړوکی نصیحت دی ورته؟ مهمترین شی په دعوت کې اخلاص دی. نیت دی باید خالصانه وي. مخکې تر دې چې کار پیل کې باید اخلاص وکړي. ما ډېر ځوانان ولیدل زموږ نه مشورې مو اخیستې، دعوت یې شروع کړو، څو ورځې بعد یې پرېښودو. دعوت ستړی کار دی. دعوت په اغزنه لار باندې تګ دی. خلک به درته سپکې سپورې وایي، څوک به انتقاد کوي، څوک به دا کوي. یوازې هغه وخت دعوت کوی شي چې نیت دې پاکي او استقامت ولري. بهترینه مثال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف سفر والته دعوت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه رضی الله عنهم مثلا بلال رضی الله عنه، خباب ابن الارد، دوی باندې ډېر زیات ظلم کېدو. خباب ابن الارد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې څنګ کې ناست ورته ویل چې د الله رسوله موږ باندې ډېر ظلم دی، ته دعا وکړه چې الله پاک د عذاب زموږ نه لرې کړي، ډېر په عذاب یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره جالبه خبره وکړه، ویل دا دین پخوانیو خلکو ورته داسې قرباني ورکړې ده چې یو چا به په خپل دین باندې عمل کوو، په سر باندې به وهل، په دغه باندې په یو وسپنیزه آله باندې
په منځ به 2 ټوټې کول. په تاسې باندې خو عذاب دی، تمه اوسئ دا دین به یو ورځ خپل هغه دغه ته رسېږي. کوم چتر چې ورته ټاکل شوی، کوم ځای چې ورته ټاکل شوی، الله پاک به هغه ځای ته رسوي چې هغه به د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېږي. دا دین په یوه طلایي بکسه کې موږ ته نه دی راغلی. دا دین د صحابهو په قرباني، په ولږه، په سرخندنه، په وینو او په زحمتونو باندې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دین دپاره دعوت آسان کار نه دی. کله کله پکې انسان سر بایلي، نو دا استقامت غواړي، دا زحمت غواړي، حوصله غواړي. دا امتحان دی، سراسر امتحان دی. هر لحظه به ته له خپل وجدان او له خپل نیت او له خپل داخلي دغه سره په عذاب، په تکلیف به شیطان به یو خوا کش کوي، شهرت ته، او دغه به د زړه کې در پچکاري کوي چې شهرت پسې منډې وایي، مال متا د دنیا، او ته به خپل کوشش کوي چې دا نفس دې بیرته خپل کنټرول لاندې راولي چې نه د الله رضا. تاسو له رسنیو له لارې دعوت شروع کړو، مثلا سوشل میډیا، فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، کوم چیلنجونو سره مخامخ شوئ؟ ژوند ټول چیلنج دی، خو د الله دپاره چې یو کار کې هر څه درته اسانه کېږي، هېڅ سختي پکې نشته. تاسو مخکې خپلو خبرو کول چې ډېرې سختي پکې وي، که تاسو کومه سختي سره مخ شوي یاستئ، خصوصا د دعوت په لار کې، دا کوم مزل مو چې شروع کړی و تر اوسه پورې کسې مشخص یې راته ووایي؟ مونږ الحمدلله اسلامي هیواد کې ژوند کوو، دونه چیلنجونه پکې نشته دی. کفري هیوادونو ته هم چې زه کله سفر کوم، دعوتګران ماشاءالله ډېر روزل شوي، ډېر تکړه دي، ډېر زیات. اوس یوکې کې ژوند کوي، اسلامي هیواد نه دی؟ اسلامي هیواد نه دی، خو زه په داسې یو ساحه کې یم، داسې چا سره دغه یم، د نړۍ تر ټولو قوي او پیاوړي دعوتګران د هغوی ملګری یم، د هغوی سره په کلاس کې ټولګیوال یم. هغوی چې کله درسونه ورکوي، کله چې کلاسونه دایره، کله چې بحثونه کوي، کله چې د دعوتګرانو روزنې پروګرامونه، زه پکې الحمدلله دا مجال الله پاک ماته راکړی چې هلته یم، او دا مې د ژوند ارمانو الله پاک پوره کړی. لکه حمزه زورزیست دی، لکه محمد حجاب دی، علي دعوه دی، محمد صبور دی، نور دعوتګران دي تکړه تکړه، د نړۍ نور دعوتګران راځي هلته، دوی سره په ټیم کې ملګري دي، او زه هم الحمدلله هلته پکې فرصت ماته برابر شوی چې دغې ټیم سره نږدې واوسم، تر څو هغه څه چې زده کوم ترې خپل افغاني ټولنې ته مثبت شیونه راواخلم، او دلته خپاره کړم، او دلته ځوانانو ته دعوتي مجال کې نورو کې شریک کړم خلکو سره. ډېر ښه. سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ خصوصا ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ دا د معلوماتو د نشر لپاره بهترین وسایل دي چې موږ ته استفاده وکړو، د ځوانانو د افکارو د بدلون لپاره، د ځوانانو ته ښې مشورې ورکولو لپاره، او د دین د خپرولو لپاره بهترین وسایل دي. خو د فتنې مراجم دي. که څوک غواړي چې ښه استفاده ترې وکړي، دا وسایل دي، اسباب دي، هر وسیلې نه ښه او بده استفاده کېدی شي. که څوک ښه استفاده ترې وکړي، ښه استفاده کړي، بده ترې کېږي، بدترینه استفاده هم ترې کېږي. له بده مرغه ډېر ځوانان ترې بده استفاده کوي. دوی کولی شي له دغې لارې علماو ته لاسرسی ولري، د هغوی مواد، علمي مواد ترلاسه کړي، زده یې کړي، ځانونه ورسوي. یوټیوب یو ښه مثال دی، د علم ذخیره ده، تجارت دپاره پیسې پکې وګټي، بېلابېلې لارې دي. وخت ضایع کوي، ولې په ځای یو مثبت استفاده ترې نه کوي. مخکې مو ویل چې ځوانان کوي چې د ټیک ټاک یا یوټیوب یا د سوشل میډیا له لارې پیسې وګټي. آیا تاسو خو هم اکاونټ لرئ په ټیک ټاک کې هم، په یوټیوب کې هم، فیسبوک کې هم؟ هغې لرې عاید لرئ که نه؟ که لرئ څومره لرئ؟ ډېر ځوانان دا فکر کوي چې موږ که سوشل میډیا کې یا ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروو یا ویډیوګانې پکې نشروو، دا د پیسو ګټلو دپاره دي. په سوشل میډیا کې د پیسو ګټلو خبره نه وه، فیسبوک کې د پیسو ګټلو خبره نه وه، ټیک ټاک بیخي ونه، نورو ټولنیزو شبکو کې موږ پکې دعوت کوو الحمدلله. یوټیوب کې د چینل مانیټایز کول ډېر اوږده پروسه ده، کلونه، میاشتې وخت نیسي. هغه نه وه زموږ دعوت روانو. که غواړې زه به د خپل یوټیوب چینل ته ښکاره کړم، خپله وګورئ څو روپۍ ګټي. نه پرېږده میخې، صحیح شو. نو زه غواړم درته ښکاره کړم. نه صحیح شو، بس موږ ته ستاسو خبره اعتبار وړ ده. دا که ګټي دومره پیسې ګټي چې زموږ د نیمې ورځې مصرف نه دی. او که زیاتې شي بیا زیاتېدو امکانات نشته، خلک یې نه ګوري، ډېر دغه نه ګوري. نو د یوټیوب د حسام صاحب ویډیوګانې کوئ چې یوټیوب له لارې هم تاسو وګورئ چې عاید راشي. د هغې دپاره نه دي، تاسو لپاره مې لکه د الله دپاره ګوري ودې ګوري، د هغې عاید ته الحمدلله نه یو ناست. نور تجارتونه او نور کارونه
دا خبره انټرپرینر کوم هیوادونو ته سفر کړی؟ شمار کوم دلته دغه کېږي وی خیر مشکل ځینې به مې هېر شي بیا څنګه کېږي پروا نه کړې هغه به موږ معاف ښه کړو. سعودي ته تللی، دوبۍ ته، مالدیف ته، قبرس ته، برطانیه کې 4 وړه هیوادونو ته تللی، لکه ویلز، لکه سکاټلند، لکه نارت آیرلند ته نیم تللی، آیرلند ته نیم تللی، خپله انګلستان. نور څوک کوم دي؟ هند، پاکستان ته د یو هفتې دپاره تللی، ایران پاکستان ته ډېر نیم تللی، ایران ته نیم تللی. نور کوم دي؟ بس دا د غربي هیوادونو او شرقي هیوادونو ترمنځ توپیر په اړه څه ویلی شي لیدونکو تاسې په لنډ ډول یې که راته ووایي؟ غربي هیوادونه داسې فکر لري چې شرقي هیوادونه وروسته پاتې دي، په داسې حال کې چې داسې شرقي هیوادونه شته چې د غرب نه ډېر په ټکنالوژۍ کې په هر څه کې مخکې دي، لکه چین، لکه جاپان، لکه نور هیوادونه، لکه دوبۍ. ډېرو غربي هیوادونو نښه ده په نظم کې، په امنیت کې، په هر شي کې، تجارت کې، سعودي، نور ملکونه تجارت کې. که څه هم اسلامي مسایل بیل دي چې هغې لږ په اسلامي مسایلو کې دغه شوي سس شوي دي، یو څه دغه تی کېږي، څه وایي هغه موږ تاسې ورته وایو چې غیرتي دغې لږ کم شوي، مینځل شوي. د ژوند ډېر عصري شوی دی، خلک تمه لري چې دوی ډېر څرګنده دریځ ولري په نړیوالو اسلامي مسایلو کې، خصوصا د غزې په اړه. دا پکې کم دي، هغې کې ترې ګیلهمن دي، ټول موږ هم ترې ګیلهمن یو. خو نور د ژوند عصریتوب ته چې وګورې، په دوبۍ کې داسې امنیت دی چې په ټول اروپا کې نشته، په ټولو غربي هیوادونو کې نشته. غزې خبر دې وکړه، د غزې حالت دې ځوروي؟ ابه زړه یا به وجدان چې پې نه ځورېږي. خو زه کله کله ځان ته یو شی وایم، زه وایم چې موږ او تاسې په هغه څه باندې خفه یو، د هغه چا په استازیتوب باندې خفه یو چې هغې په همغه حالت باندې له الله نه راضي دي. حسبنا الله وایي که نه؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. نیمایي بدن یې نه وي، نیمایي بدن یې په لاس کې نیولی، همدا وایي چې الحمدلله. هغه وایي چې الحمدلله، خو موږ پرې د انسان په توګه خفه یو. دا د الله پاک نظام دی. زه د یو همیشه ځان سره یو فکر کوم، الماس ورور، که تا ته وویل شي چې ته جنتي کېږي، جنت ته ځي، خو په داسې یو وحشتناکه مرګ به مرې لکه د غزې ماشومان یا لکه د غزې خلک چې مري. خو عصري ژوند او دې کې دغه کې نامعلومه ده، برخلیک دی نامعلوم دی. ته کوم انتخاب یې؟ یو معلوم دی چې ته جنت ته ځې، مظلوم مړ کېږي، ظلم در باندې کېږي د یو جابر او ظالم نظام لخوا، او یقیني ده لکه څنګه چې الله پاک موږ ته ویلي ستا تک جنت ته د قرآن د آیات او د حدیثو په رڼا کې موږ ته داسې ښکاري چې الله پاک خپل کارونو باندې ښه پوهېږي چې د قرآن او د حدیثو په رڼا کې یقیني ده تک دی. او بل دی نامعلوم دی، مبهم دی حالت دی. ته کوم انتخاب یې؟ دا د قوي ایمان پورې خبره ده. نو ته کوم انتخاب یې ځان ته؟ زه خپله جنت لاره اکثرا تاسو کې عام مشهور هم دا خبر ته چې جنت ته لار د ازغو په سکو ده، نو انتخاب د جنت لارې. جنت لاره بالکل معلومه لاره، معلومه لاره. الله پاک هغوی ته جنت ورکوي. سره له دې چې ظلم دی، ګورې د ځینو ناخوالې چې په نړۍ کې راځي، د دې تر شا ډېر حکمتونه، ډېر زیات حکمتونه، انسان پې نه پوهېږي. انسان د یوه تصویر یوه نقطه ویني، الله پاک ټول تصویر ویني. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوس د یو چا خباثت، د یو چا ظالموالی، د یو چا دومره جابروالی په څه شي معلومېږي چې کله ظلم وکړي، په چا یې وکړي؟ مظلوم باندې. مظلوم. د مظلوم استقامت، د مظلوم صبر، د مظلوم هغه کوم حالت په دې تېرېږي، ستا ایمان نه قوي کوي. کورونه ړنګ، کورونه ړنګ او لږه هډوکي ترې جوړ شوي دي. د نړۍ خباثت یې ښکاره نه کړو. د ډیموکراسۍ چغې او شور چې خلکو راخیستې او په نورو ملکونو کې د ډیموکراسۍ د تطبیق د بشریت هغه کوم داویداران چې وو، د بشریت داویداران چې نورې نړۍ ته وایي چې تاسو له موږ نه وروسته پاتې خلک یاستئ، موږ نړۍ ته انسانیت ښیو، بل حقوق او بل او بل بل د ماشومانو د ټولنې رامنځته کړي، بل وم نه لیده په خپلو سترګو. سیف د چلډرن او نور 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 هر شی هیومن رایټس څه شو؟
الله چا تعالی چې رامنځته کړي همغه یې تر پښو لاندې کوي. ټول ته الله تعالی ظاهري د ځینو هیوادونو د امپراتوریانو د پای شیبې نه ښکاري پکې، نښې پکې نشته داسې. بس دا د الله خپل نظام دی. مسلمان په جامه کې چې کوم منافقین هغه الله پاک راښکاره کړ. دا د الله پاک نظام دی. الله پاک پې ښه پوهېږي. یعنې بې وسه یو، کمزوري 2 میلیارده مسلمانان ټول وایي چې موږ بې وسه. الله به موږ په دې کې نیسي، شک نشته. ډار پکار دی. موږ څه کړي؟ موږ د څه وکړو؟ څه کړي؟ اوس به څه وکړو؟ هر انسان د خپل وس مطابق چې څومره وس رسیږي هڅه دې وکړي. ځینې ځوانان دي حکران دي، مسلمانان دي، هغوی ځینې اسرائیلي سیستمونه حق کوي چې له کاره وغورځي. حتی ژوندۍ بڼه د هغې خپرونې تلویزیون کې راشي که نه، دغه څه دي چې د دوی وس کېږي او دا کوي. موږ یعنې لاسرسی ورته ډېر سخت دی. زموږ ګیله له هغه ګاونډیو هېوادونو یې ده چې غزه یې چارچاپېر کړې ده، اجازه نه ورکوي. د نړۍ په 10 غوره بهترینو فوجیان فوج د چی دپاره؟ فوج د دې دپاره ده چې هغه دیکتاتوران وساتي، د دې لپاره چې ملت وساتي. د ملت په مقابل کې کودتاګانې وشوې، ووژل ملت یې ووژل، بده ورځ. دا ټول سیاسي لوبې دي. الله پاک دې زموږ خو هغې باندې د اسلامي امت چارواکو ته نو انشاءالله رڼا راتلونکې ده، هدایت وکړي. رڼا راتلونکې ده انشاءالله. ناامیده کېږو نه، ناامیده کېږو. مننه. راځو یو پوښتنه ده، که چېرته په وطن کې واوسې او یمه وطن کې ناست یم در سره، بلکل یې، او اوس څوک ورته پیشنهاد درکړي، یو وړاندیز درته درکړي چې یو وزارت درته درکوو، کوم وزارت به پکې انتخاب کړي؟ رښتیا درته وایم، دولتي وظیفه نه کوم، هېڅ نیت نه لرم او ټول عمر دپاره مې ځان سره دا تعهد کړی. ولې؟ ځکه دا د ملت مسؤلیت دی. دا د بیت المال سره لاس و ګرېوان یې. زه د امام ابو حنیفه لاروی یم، له دولتي دندو، له قضا او له بیت المال او د شی نه هلته که څوک د زندان کې مواجه د امام ابو حنیفه په لاره بځم، او که خدای مه کړه په دار دیم کې بس نه کوم وظیفه. دا زما خوښه ده. ولې مې په دار کې څه نیکو امام شافعي صاحب که امام حنیفه رحمه الله، نو ولې په دار خو نه شو امام حنیفه وځورول شو په زندان. ځکه چې هغه خپله تقوا بهتره بلله تر دې چې په داسې یو مجال کې. دا نه ده چې بد کار دی او څوک دې نه کوي، چې ټول یې ونه کړو څوک به یې کوي. شخصا زما ځان دپاره هغه څه نه زه ډېر ځان ساتم چې د انسانانو حقوق پکې دغه. مسافري دې زیاته کړې ده؟ چندان مسافري نه ده، دونه ډېر نه ده. تقریبا هغه اوږده مسافري د څو میاشتې؟ 2 کاله. 2 کاله، دا ډېره نه ده. خلک 10 کاله 20 کاله مسافري کوي. ستا په اړه زه مخکې د دومره مسافري کړې 2 کاله؟ نه، دا د اول ځل. سخته نه وه؟ سخته. وطن نه لرېوالی ډېر سخت دی. او مور نه؟ مور نه لرېوالی، خو وطن او مور نه، مور مشترکات دي. وطن ځان ته، مور بیا ځان ته. مور خو مور ده. پلار چې کله درته په ټلیفون کې وایي چې ډېر مې یادېږي، لکه خنجر چې د په سینه. والد صاحب خو وفات شوی دی، نه خبره. مور خو الحمد ژوندی دی، الله دې عمر کې برکت واچوي. امین. ډېر درته څوک ګران؟ والد صاحب دې یادېږي؟ ولې نه یادېږي؟ یادېږي. خپله ورځ ورغلی وم قبر ته. خبر ده. ډېر درته څوک ګران د زړه نه؟ کورنۍ کې نه، والد صاحب او مور، والدینو کې مې درته خو طبیعي دي، ټولو ته ګران دي. څوک به نهږي ګرانو ته نه وي. مشخصه مور که پلار؟ مور، ورپسې پلار، ورپسې کورنۍ، میرمن، ورونه، فامیل کې دا دي. ملګري خو ماشاءالله ډېر لري، تقریبا د سجدي او دا د یو نیکاوال انسان خصوصیت هم دا چې بهترینه ملګري لري. نو که د ملګرو په اړه داسې لنډ و چې ملګري د انسان په ژوند کې څومره مهم دي، او د آخرت په باره کې هم ورته ووایي چې د ملګرو پوښتنه به انسان نه کېږي د قیامت په ورځ که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المرء علی دین خلیله، المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالف. وایي انسان د خپل ملګرو په دین دی. نو وګوره چې څوک ملګری دي، یعنې څنګه؟ په دې معنی چې هغه ملګري انتخاب کړه، هغه ملګري وټاکه ځان ته چې څنګه ته غواړې اوسې، هماغسې ملګري انتخاب کړه. داسې ملګري لرې څو مشخص کړي، څو 2-3 نومونه واخلي؟ جاوید. کوم جاوید؟ ابراهیمي، الماس محمد خپله، رحمت الله نوروز، داسې نور ډېر ملګري شته
چې د سیمې کې شنو ګودرانه پاتې شي او بیا خپي ولې داسې پخونه کوي ذهن ته مې راغله الله دې د ملګرو په لیست په سارو کې دي او نو چې درته یاد کړی الماس بیا دې خفه کړم جاوید ما ته هم ځان دی بس ځکه خو نه پوهېږم چې ده کې د ده داسې کوم خوږ خاصیت دی چې سړي په زړه کې ځای لري خوب دی څنګه خوب دی خوراک شی خو نه دی چې خوب دی مخلص دی مخلص هدف دی مخلص نه څه حساب کولی شي سخته کې درېږي سخته کې درېږي په بده ورځ یوازې تا ته داسې دی که نورو سره پیدا کوي نورو ملګرو سره نور خپل کار دی ما ته خو داسې دا جواب یې ځکه درکړ چې ته مې یاد نه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ورته راغی پوښتنه یې وکړه چې ډېر درته څوک کم دی هغه راته وویل چې ما به یاد کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې بیا شه چې تر هغې وروسته ویل چې پلار یې تر هغې اخره پورې دی یاد نه کړو ما ته یاد کړي کاش مې ته نه یاد تا خو جاوید یاد کړی بیا شه دی یاد جای بیا شه په ځای د بل څوک مو هغه نه نه ملګرو کې دي خو دا اگر ما مثال په توګه ښه بیا صحیح ده نه لري بیا صحیح ده حج ته تللی یا عمرې ته عمرې ته تللی 3 ځله خو حج ته نه تللی حج ته نه فرض در باندې قسمت دی نه شي نه قسمت نه شي نه فرض در باندې دی که نه خو فرض ونه ولې نه ځي سخت تګ یې سخت مثلا نوبت ته خو ځوان یې بیا اوس تا غوندې وستې نه لري چې ورولي نه واسطه نه وم څنګه که نه ته ووایې زه د صدق قدر کار کوم دې سم ته مینځي الله به دې ووایي انشاءالله الله مې وایه که کوشش کوم بس انشاءالله دا کار ته به ځې دغه حج نه کوم که نه چې هغه بل چا حق وخوري یا بې نوبتي وکړي ثبت نام دې کړی ثبت نام نه موبایل کړی دی څلور کال وخت نیسي نو خو ته بې نوبتي نه کوې بس زه غواړم چې داسې یو سپیشل لاړ شې نه داسې نیت ورته لرم غواړم چې مثلا خارجي هېوادونه اسانه یې اغېزمنه شي مصرف به دې ډېر یو شي الله تعالی دې مصرف بهترین اول ځل چې کعبې شریفې ته مخامخ شو احساس دې څه و بدن ټول ویښتان لري دي لړزې حالت او ژړغونې اوښکې رامنځته حدیث هغه کې دي ځینې خلک وایي چې کعبې عجیب احساس ځینې خلک وایي چې کعبې ته مخامخ شي یو څو سواله کوي اول سوال یې څه الله راوړي شي دویم ګناهونه مې الله راوړي دریم او ښه دعوتګر شي داسې دعوتګر چې په خپل امامت کې زه دریو ټکونه قبول شوي چې ته پرې ډاډه یې مور او پلار مې الله راوړي ملګري دوستان ټول کسان چې دعا کړي هغوی ته دعا خپل هېواد ته دعا چې الله پاک یې په دې ټولو سوالونو کې د احساس کوم یو دی چې کومې قبول شوي شته ته وایي نه ټول شي. ټول قبول شوي بس کوه دروازې ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه خلاصه کړي دا اوس دا پوښتنه خو دې په نورستان کې کړې وه چې موږ وضعیت خراب کړی دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه خلاصه او داسې دې ورته وکتل احساس ونیسي ژړا به یو وجود به لړزي ویښتان به درېدلي خوله به ګونګۍ شي سبا مجال نه لري تو نه یې مني چې کله سترګې به ټیټې غاړه ورکړي سبحان او په دې غاړه کې څه وایي ورته غوږ ته یا دې ځای کې ورته غاړه کېږدي خوله کې زه به له هغه صحابو په شان عمل کوم لکه ځینې صحابه وو چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته دی دې دعا به چې هغه دعا به ورته وکړو دا جرأت به درکوي چې د تا د خولې نه خبرو ته راوځي دا ورته ویم چې دعا راته وکړه زار شو څومره خوند به کوي داسې پیغمبر چې مونږ یې لیدلی نه وو اما وروڼه یې باندې داسې دین یې مونږ ته په معنا راسپارنه پرېښې دی چې سر د ژوند خوبۍ لپاره دی خوندون لپاره دی د ژوند سکون لپاره دی او د انسان د ژوند لپاره بهترینه لار الله پاک ټاکلی فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه خوښوي ولې هغه څه نه دي کړي چې هغه تمه لري هغه دین لپاره چې هغه څومره قرباني ورکړي څومره سختي تېرې کړي من د هغې په
0% باندې نه دي. ګالري او نه مغه قرباني کړي نه مغه زحمت ایستلی نه هغه اخلاص لرو او نه هم دومره کار ورته کړی. د الله رحمت هم تمه شته. داسې کوم عمل ذهن کې د شته که چېرته خدای مه کړه دا نن تا ته ملک الموت راشي درته وایي چې 15 منټه وروسته دی روح اخلم، داسې کوم عمل دې کړی چې په ذهن کې درسي چې دغه عمل به الله ته مخکې کوم شیطان په دې وبخي؟ الله پاک نه خو هېڅکله نه ناهیلي کېږو. ناهیلي نه، تا په ژوند کې داسې کوم عمل کړی چې ذهن ته دې راسي چې ملک الموت راته مخامخ ولاړ دی او روح رانه اخلي، الله ته به وایم چې دغه عمل مې کړی دی په دغه مې وبخه، داسې عمل که دې کړی راته یې ووایه کوم یو څه دې کړي؟ دعوت، مور او پلار سره احسان او قرآن کریم تلاوتونه. مور او پلار سره احسان یعنی څنګه؟ مور او پلار باندې مهربانه اوسېدل، د هغوی اطاعت کول، هغوی سره زشت چلن نه کول، نرمه خبره ورته کول، اوف قدرې ویلم ورته. مور تا سره اوسېږي؟ زه مور سره اوسېږم. نه ته مسافر یې، مور خو تاسو سره په کور کې یو ځای نه اوسېږي؟ دا مور مې ورونو سره ده. ولې تا سره نه اوسېږي؟ ځکه چې د هغې خارجي هېوادونه نه خوښېږي. چې کله دلته اوسېدې تا سره اوسېده؟ دلته چې ما به د مور څنګ کې ویده کېږم لکه ماشوم. د مور غېږ کې څمله وه، ویښتانو کې مې ګوتې وی، عجیب خوند کې. الله دې ژوندی لري ته زموږ میندو سره. ځینې پوښتنې سړی غمجن کړي. بلکل. یوه پوښتنه حسام صاحب چې در څخه وکړم، هغه کوم شی دی چې ډېر ورته ځورېږي او اسلامي امت حالت په وس دې نه پوره نه ده؟ د غزې او ځان ته کینې تنها کینې ژاړې هم. د غزې حالت، د اسلامي امت حالت او د افغانستان کې د فقر کچه او ځینې حالتونه چې ملت ورسره ستړی دی ځورېږي ترې. دا ما هم ځوري. مخکې له دې چې الله دې عمر کې برکت در واچوي، مخکې له دې چې ومرې هغه کوم داسې کار دی چې باید تی وکړي؟ توبه. وروستیو شیبو کې توبه. بیا د ارمان هم په زړه نه وي؟ نه الحمدلله داسې کوم کار نشته. مطلب هدف مې دا دی، دا فکر کوي چې کاش دا کار مې کړی وی. توبه. هغه به وکړم، کوم مال چې مې د خپلې کورنۍ دپاره ضرورت دی هغه به هغوی ته تقسیم کړم، باقي صدقه. دا په خپل ژوند کې دا نه چې مثلا مرګ وخت مرګ نه وروسته خو کار نشم کولی. مرګ نه بعد به څه وکړم؟ ژوند نه مخکې، مرګ نه مخکې باید هغه کړې. بلکل. حسام صاحب که داعي نه وی نو څه به و؟ تجار، لیکوال. اوس هم کېدی چې تجار یا لیکوال شي. دعوت سره هم تجارت کېږي هم لیکوالي کېږي. خو دعوتګر به نه وی، اوس چې څه یم دا به وی، دعوت یې لرې که. یو خبره بله حسام صاحب، جان سندرې دې اورېدلې؟ او ځوانۍ کې مې اورېدلې. اوس زوړې؟ د کوم وخت نه چې مې شرایط شروع کړي، کوم وخت نه چې مې دعوت شروع کړی، لیوالتیا مې ورسره نشته. ځکه داسې فکر کوم چې کوم وخت سړی د سندرو په اورېدو د هغې پرېږده چې حلاله حرامې ځوانانو ته دا پیغام لرو. موږ دومره فرصت نه لرو، دومره وخت نه لرو چې په داسې څه تېر کړو چې ګټه راته نه کوي. ولې تلاوت ونه اورم؟ ولې یو بیان ونه اورم د عالم؟ ولې وخت په دې تېر کړمه چې بې ګټې شی واورم؟ اکثره ځوانان په سندرو باندې روږ دي وي او هېڅ نشي کولی چې خدای پاماني ورسره وکړي. نو دې ته ستاسو توصیه څه ده؟ څه باید د هغې بدیلې لارې څه شی دي که په لنډو ټکو کې ووایه؟ سندرو دپاره بدیل لار دا ده چې انسان خپل وخت له قرآن سره تېر کړي، تلاوت واوري. هغه کسان چې وایي چې موږ نشو کولی، دوی نه غواړي چې وي کړي، ځان بدل کړي. هغه کسان چې وایي شیطان مطرح دی، شیطان خود مطرح دی. هغه کسان چې وایي موږ نشو کولی، هغه کسان دي چې نه غواړي وي کړي. که څوک وغواړي هر چا کوی شو، هر څوک یې کوی شي. که څوک وغواړي کوی شي چې خپل دغه بدل کړي، عادت بدل کړي. عادتونه په ارادې سره بدلیږي. چې ته په خیر اراده وکړي سر له ننه زه به خپل وخت قرآن ته وقف کوم، قرآن به اورم. موږ دومره مجال لرو چې په سندرو یې تېر کړو. سندره یعنې ګټې څه؟ زه دا د هغې پرېږده، نور بحث تاوان یې څه دی؟
تاوان دا چې وخت دی ځای کې په داسې څه باندې وخت تیری هغې په ځای دا وخت نه ته ولې استفاده خپل فکر یا خپل روح خوشاله روح هغه وخت خوشاله کېږي چې په قرآن باندې روږدی کړي. روح هغه وخت خوشاله کېږي چې ته د یو عالم بیان واوري 15 ګټورې خبرې پکې دغه کړي. یو انګلیسي کتاب واوري د دې به ډېره ګټه یې که سندره واوري. پښتو کتابونه دي ډېر زیات دي غږیز کتابونه دومره زیات دي. بلبل په نوم باندې یو اپلیکیشن دی دومره کتابونه دغه کړي دي غږیز کړي دي خپرونې دي د علماو بیانونه دي هغه ولناوري پاډکاسټونه دي هغه ولناوري. فرض کړه زه یو اطراف کې اوسېږم چې تعلیم نه لرم بل څه نشم کولی لیک لوست وکړم یا مثلا انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم خو ولې البته ما سره MP3 شته ما سره نو زه څنګه وکړم؟ تا سره د MP3 شته د سندرې دې کمه کړي هماغسې یو چا ته ووایه چې بیانونه درته راولېږي که نه چا به ته بلوتوت کړي چا به درته درلېږلي هماغسې هڅه چې ته وکړې کتابونه هم پیدا کولی شي. کتابونه شته غږیز کتابونه شته ډېر شي ته وغواړې کولی شي. خصوصا که موږ تاسو فکر وکړو ځوانان چې دي داسې په عامه اصطلاح ووایم ګنګس غوندې دي نن سبا اکثره ځوانان که نه خصوصا په افغانستان کې څنګه دغسې ځوانان خپل هدف ته ځان ورسي یا یو هدف وټاکي ځان ته؟ حالات کله کله خلک مجبوره کړي داسې حالات کله کله راشي په انسان باندې چې لاره ترې ورکه شي خو ښه ده چې انسان ناهیله نه شي او دوامداره کوم هدف چې ژوند کې ټاکلی مرحلې راځي په ژوند کې بېلابېلې کله انسان ستړی شي کله لار درنه ورک شي کله اما ته به د خپل مسیر دپاره دوامداره هڅې کې کار به کې زحمت به وباسي او الله نه به مرسته غواړي اسباب به برابروي او په الله به توکل کوي. اسباب البته برابروي. که یو ځوان نه پوهېږي چې په ژوند کې څه وکړي ستاسو توصیه به هغه ته څه وي؟ ښه ملګري دې پیدا کړي هغه ملګري چې د فکر کوي چې دی څه غواړي شي هغه مجال کې د ملګري پیدا کړي. که څوک غواړي ښه دعوتګر شي دعوتګر ملګرو سره دې نږدې شي. که څوک غواړي ښه تجار شي تجارت ملګري دې پیدا کړي. د دې مجالس به ټول په تجارت دي دی به فکر پیدا کړي انګیزه به پیدا کړي ملګري به ورسره ملګرو سره به ځان چېرته ورسوي. که څوک غواړي ښه شاعر شي شاعرانو سره دې ناسته پاسته کوي. که څوک غواړي ښه لیکوال شي لیکوالانو سره ناسته پاسته کوي. ملګري دې د انسان په ژوند باندې 80% تاثیر لري. 40% نور بیا د علماو په نظر په مور او پلار او نور د تاثیر او تاثیر په نور کورنۍ غړو استاد او نور باندې تقسیم شوی. 80% په ملګرو باندې تقسیم 80% تاثیر د انسان په ژوند کې ملګري لري بیا ډېر تاثیر پکې بد ملګري لري. بیا قیامت پر ورځ هغوی کنه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا پلانکی مې باید دوست نه وای لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وکان الشیطان انسان. سم صاحب لمونځ د نه قضا کېږي کله نه کله ډېر کم کله چې سفر کې کله کله داسې مجال چې انسان نشي کولی لمونځ وکړي خو کوشش دی چې وکړو چې قضا شي قضا یې سره ځوانه طبقه په دغه مرض اخته ده هدف مې دا دی چې لمونځونه زیات قضا کېږي مطلب لټي وي څنګه کوی شو چې د خپل نفس نه دغه جنګ سړی وګټي یعنې هغه 15 وخته لمونځ اقل نه خو په خپل وخت باندې ادا شي. الماس لمونځ هغه عبادت دی چې الله پاک تر کلمې ویلو وروسته دویم رکن د اسلام ټاکلی دی. لمونځ هغه عبادت دی چې تا ته هیڅ وخت اجازه نشته چې هغه پرېږدي حتی که د مرګ په بستر هم حتی که د مرګ په بستر هم پروت په اشاره به کې د سترګو په اشاره نور بدن تحرک وایي زړه مې پاک دی مونځ نه کوم. شیطان دا وسوسه ورچولی زړه دې پاک دی خو مونځ وکړه که نه. نبي علیه السلام د انبیاو نه به چا زړونه پاک وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا زړه پاک و. لمونځ هغه فریضه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه وایي علماو ته بېلابېل تفصیل لري اما ډېر جدي خبره ده چې د مسلمان او کافر ترمنځ فرق په منځ کې دی دومره جدي شی دی. څنګه یو ارام او د اطمینان څخه ډک ژوند باید ولرو؟ الله پاک جواب ویلی. کوم جواب؟ الله پاک څه فرمایلی؟ قال اهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا معنی که کنه قال اهبط منها جميعا فإما يأتينكم کله چې آدم علیه السلام تیروتنه وکړه جنت نه الله پاک
ورته امر وکړ توبه ورته قبول کړ چې ټول ښکته شي جنت نه. صحیح ده. فاما یاتینکم مني هدى، چاته چې زما هدایت راغی، هدایت شه قرآن دی، دین دی. فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى، چا چې دغه تابعداري وکړه، لارې ونیوله د دین د اسلام د الله لاره، ګمراه بنشي، سختی به پې نه وي، تنګ ژوند به ونه لري. شقاوت دې ته وایي چې زړه دې تنګسیا ولري، ژوند کې ډېر زیات په عذاب وي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. که څوک د دې نه مخ واړوي، د کتاب نه، د قرآن نه، د دین نه، د دوی ژوند به داسې تنګي لکه دا موټی چې داسې کلک ونیسي، زړه به دې داسې تنګي، هېڅ شی به خوند نه درکوي. اوس د کفارو ژوند تنګ دی سره له دې چې سهولتونه ظاهرا خو هغې ته هر څه مهیا دي، باطن الله خبر دی، ډېر تنګ ژوند لري. چا سره دې خبرې کړي دي؟ ما لیدلي، ما کتلي. د دنیا تر ټولو آرام ژوند د چا دی؟ د چا دی؟ با اصولو، با ستندارده کلتوري ژوند جاپانیانو څومره اوسادي په ژوند کې، ټول امکانات ورته شته. چین په نړۍ کې تر ټولو ډېره ځان وژنه چیرته ده؟ کوم ځای کې؟ دغه هیوادونو کې ده، غربي هیوادونو کې ده. مسلمان هیوادونه تر ټولو کم هر څه ته پوره دي. غزه کې څه حالت دی؟ تا څوک لیدلی چې ځان وژنه کړي؟ څومره سخت ژوند دی؟ ته څوک پیژنې چې ځان وژنه کړي؟ نه مې دی اورېدلی. نه دي اورېدلي. اسلامي هیوادونه هغه تر ټولو ضعیفه هیوادونه، ځان وژنو شمېر پکې څومره دی؟ نورو هیوادونو ته وګوره، انجینران یې ځان وژني، ساینسدانان یې غاړه. په غربي هیوادونو کې، ځینې هیوادونو کې اجازه ورکړل شوې ده چې یو څوک ځان ایرې کړي، ماشین ته ورچوي، ایرې کوي اخواته. یو انسان چې ژوند کې خوشحاله، یو انسان چې ژوند کې هدف ولري، آخرت باندې ایمان ولري، دا کار کوي. دا ژوند به ته څه کوي؟ زه به څومره چې د ژوند اسباب او امکانات او سهولتونه ډېرېږي، همدومره ورسره ذهني ستړیا، فشارونه، رواني تشویشونه دا ورسره ډېرېږي. موږ ته د مسلمانانو په توګه غربي ژوند ډېر ښه ښکاري، خو تاسې باور وکړئ همغه انسانان د مسلمان د ژوند دغه لري. که مسلمان هم مخکې تاسو ویلې څومره ژوند امکانات سهولیتونه ډېرېږي، ژوند ورسره تنګېږي. که د یو مسلمان په ژوند کې هم دغه امکانات یا دا سهولیتونه ډېر شي، د ژوند هم تنګېږي، ورسره تشویشونه ورسره ډېرېږي، نو بیا هلته زحمتونه، تکلیفونه، اسلام مثلا هلته ذکر، اطمینان د قلب، دغه بیا چې څوک چې دینداره ورسره وي هغه هدف نه بچي، ځکه چې اطمینان له دیندارۍ سره راځي. همدا خبره الله پاک فرمایلی الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا دغه خبرداري خبردار یوازې د الله دین سره اطمینان د قلب یا د زړه په بذکر الله، د الله په ذکر، د الله ذکر یعنی د قرآن کریم سره، د الله د عبادت سره اطمینان راځي. نو د الله خبره خو د کاڼي کرښه ده. میلیونونه میلیاردونه وارې باید انسان ډاډی چې خبر الله کوي حق ده، چې الله ویلي نو زه ته پکې څه شک لرو. اولاد روزنه باید څنګه وشي؟ تاسو خپله شخصي کوم اصول کاروئ د اولاد په روزنه کې؟ د اولاد روزنه درته کتابونه چې ما لوستي، مقالې چې ما کتلي دي، د علماو بیانونه چې ما کتلي، په یوه جمله درته خلاصه کوم. هر ډول اولاد چې ته غواړې هغسې انسان باید ته واوسې. هر ډول اولاد چې ته غواړې هغسې انسان باید ته واوسې. د اولاد په مخ کې هر ډول اولاد چې ته غواړې هغسې انسان باید ته واوسې. نه، هدف مې دا د په ټولنه کې که په خپل د اولادونو په مخ کې ته باید واوسې. که ته غواړې دینداره اولاد ولري ته باید دینداره اوسې. که ته غواړې اولاد دې د جومات سره علاقه ولري ته باید جومات سره علاقه ولري، ځکه اولادونه په سترګو زده کړه کوي، په غوږونو یې نه کوي. الماس ورور، که د سرمایه د دنیا تر ټولو مالداره سړي ایلن ماسک نه ډېری، که د علم تر انشټاین او امثالهونه ډېري، که د واک د دنیا تر ابرقدرتونو د هغوی د پاچایانو نه ډېري، خو اولاد د هغسې نه وي چې الله او د هغه رسول یې غواړي، ته تر ټولو بدبخته انسان یې. خو اکثره داسې کسانان دي چې پلار یې ډېر ښه سړی خو ولې اولاد هغه ته نه یې شوی، حالانکې ده پې خواري هم کړي، زحمت هم پې وباسلی. دا به انسان خپل کوشش پورې مکلف دی، هڅه به کې الله نه به دعا غواړي. نوح علیه السلام مثال موږ ورکوی شو.
ابراهیم علیه السلام مثال ورکولی ابراهیم علیه السلام مثال دا د الله پاک دغه ته خپل کوشش وکړه باقي کوشش الله ته پرېږده خو یو شی زه وایم ومن يتوکل علی الله فهو حسبه ته خپل اولاد د الله له دین سره اشنا کا د قرآن سره اشنا کا د قرآن په معنی پوه کا قرآن ورته لار ښیي څوک چې له قرآن سره وي او د قرآن سره رښتینی داسې نه چې تش په مطلب کوشش وکړ دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله پاک ورته لار ښیي چې ابراهیم علیه السلام د یو بت پرست په کور کې داسې پیغمبر کوی شي چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې رالویولی شي د فرعون میرمن آسیه بیبي الله پاک هدایت ورته کولی شي ستا اولاد ته هم شي خو شرط دا دی چې مجال ورته برابرې د دې عقیدې باندې به کار کې زحمت به وباسي وخت به ورکې سوشل میډیا په وخت کې محیط نشي برابرول چې موبایل اولاد سره داسې دی لکه جغرافیه ورته هیڅ به مهمه نه ده نو موبایل باید اولاد ته په کوم عمر کې سړی ورکول که د اولاد سره دی نه وي له داسې چا سره چې ستا اولاد ورسره رابطه لري یا یې پېژني یا ورسره نږدې خبرې ورسره کوی شي چې هغه سره بیا هم اولاد په خطر کې دی اوسنۍ زمانه کې خلاصه کوم درته خوندیتوب نشته ته باید خپل اولاد په عقیده باندې ډېر کار وکړي مهمه وخت ورکړي خو اوس اکثره کورنۍ داسې دي چې سهار وظیفې ته ځي پلار وظیفې ته ځي همدغه مشکل اولاد مکتب ته لیږي بیا نو د شپې هم چې راشي سره ملاقات په ډېره سخت دی نو فکر کوم حالت ترینګلي دي همدغسې کسان به ګیله هم کوي چې اولاد دا مشکل لري اولاد دا مشکل ته پوهېږي کله کله ماته خلک مسیج کوي ځینې پلرونه دعا وکړه چې زما اولاد زما لور مانه خدای واخلي په موټر ولګي مړه شي خپل اولاد دپاره دعا کوي دعا ماته وکړه زه دعا کوم هره شپه الله ته کښېنم چې زما لور په موټر وویل چې زما زوی داسې شي وجه همدا ده چې بې لارې دي د الله لارې ورته نه ده ښودلې ټوله ورځ مال پسې ورک دي ستړي دي ستومانه دي اولاد سره ناستې دپاره کار ونه کړي وظیفې ته لاړ نه شي نو دی به خپل ژوند څنګه په مخ ته لږ کم کار باندې هم ګزاره کېږي نیم ساعت وخت به اولاد خصوصا په هغه غربي هېوادونو کې کېږي موږ آنلاین اکاډمي لرو بلکل والدیني موږ ورته وایو د خپل اولاد سره 15 دقیقې کښېنه درس ورته وایه د استاد درس ورته تکراروه زه چې راشم ستړی ستومانې په خوب راځي ویده کېږي وخت نه ورکوي اولاد وخت نه ورکوي سهار نه ټوله ورځ کار کله 1 ساعت کم کار وکړي 2 ساعته کم کار وکړي لږې پیسې به وګټي اما اولاد به بچ کړی اولاد د انسان دپاره په ژوند کې تر ټولو مهم او بهترینه پروژه ده پوهېږي ولې اولاد نه چې ستا اولاد راځي د هغې ذمهواري ستا ده هغې نه چې کوم نسل راځي کړوسو پورې پردو پورې وپوښته دا ستا مسؤلیت دی ته باید خپل اولاد داسې وروزي چې هغه خپل اولاد وروزي د هغوی په اجر کې تا ته برخه ده که ستا اولاد قرآن ولي او تا ورته زده کړی یا تا پیدا کار کړی چې هغې زده کړي د هغې د قرآن تلاوت کې تا ته ثواب دی الماس ورور دا بهانه ده چې زه خپل اولاد تربیې ته وخت نه لرم ټیک ټاکونو ته ښه وخت لرې ټوله ورځ د موبایل لاس کې ګوتې پکې سوایپینګ کې ښه وخت ورته لري مجلسونو کې کښېنې د شپې ناوخته پورې قیسې کې ملګرو دوستان سره کښېني بیا اولاد ته وخت نه لري مشکل دا دی چې انسانانو خپل لومړیتوبونه هېر کړي دي پرېښي دي لومړیتوب ستا کورنۍ ده ستا اولاد ده ستا مېرمن ده ستا کورنۍ ده بیا نور کسان دي ته به هغه ملګرتیا څه کړي ته به هغه مجلسونه څه کړي چې شپې ناوخته پورې ورته ناست دي او اولاد د ستا د مینې تږی دی یو شیبه درته په تمه دی چې ته راشي د سره کښېني هغه اولاد چې ستا له مینې محرومي خود به بېلارې کېږي له حده زیاته مینه م اولاد سره دا مشکله ده مطلب درمیان میانه رو انسان باید عاطفه‌ایي برخورد د اولاد څه ونه کړي عاطفه انسان ته دا کوي چې خپل اولاد باندې ډېر کارونه په دې خاطر ونه کړي چې د باندې فشار نه شي یا خپه نه شي یا نه شي ډېر نازول ته باید مینه وکړي عاطفه ونه کړي کله کله باید هغه سره جدي چلند وروخه لاره وروخه عاطفه او د مینې ترمنځ فرق څه دی عاطفه مثال تا اولاد ته آیسکریم غواړي ته یې ورته اخلي په دې خاطر چې خفه نه شي آیسکریم ورته نقص کوي دا د عاطفوي چلند دی مینه دا ده چې ته قناعت ورکړې چې اولاد زوی ورته چې زوی یا لوري
دا ته نقص کوي هغه خفه کېږي ته ورته نه اخلي دا مینه ده ته خپل اولاد د هغه په سهار لمونځ ماشوم په دې خاطر نه راپاڅي چې په عذاب نشي دا عاطفوي چلند دی خو مینه دې ورسره څه ده چې راپاڅي لمونځ پې وکړي پرمختګ یې غواړي ښه والی غواړي دینداري غواړي. مننه حسام صاحب. راځو دلته یو څو عکسونه دي دغه په اړه باندې خپل نظر البته لنډ ډاکټر اسرار احمد څوک دی؟ ښه مفسر، ښه عالم، ښه محدث. زمری د اسلام زمری څوک دی؟ ملګری مې دی، استاد مې دی. څه نومیږي؟ محمد حجاب. محمد حجاب چیرته اوسي؟ لندن کې. داعی دی. ملګری مې دی، یوه کلاس کې سره کینو پاڅو او فکر کوم اوسنۍ دعوتي برخه کې په نړۍ کې یو پیاوړی دعوتګر دی. خو جذباتي دعوت جذبات څه خوند کوي. ښه ورزشکار هم دی. څو ورځې مخکې مسابقه وګټله د فری فایټ ماشاءالله. د اسلام دپاره یې ستر کار وکړ. دعوت یې ډېر عجیب برخې ته بوتو. په نړۍ باندې راج وچلو دعوتي برخه کې. د هند ظالم او جابر اوسني نظام بی جی پی د بلا دی هغه په محدودیتونه ولګول اوس ډېر محدود دی. لارې باندې ورته جوړه کې دعوتي دغه ورته ډېر ښه دعوتي داسې دعوت یې کو چې په نړیوال ستندر دی فلمي برخه کې د پروډکشن برخه کې یا د دعوتي دغه کې ډېر نوآوري وکړه. ډېر خلک یې مسلمانان کړل. اوس قرار ناست دی استراحت کوي. اوس هم ډېر فعال دی، ډېر کار کوي، دعوت کوي. محدودیتونه پرې لګولي. فیسبوک صفحه محدود ده، ډېر دغه محدود دي. هغه یار دی نوروز صاحب ستاسې مشر دی. د په اړه څه زیارکش کوششي ځوان پشت کار لري، زحمت وباسي همیشه چې لپټاپ ورسره یې کار کوي. دا پروژې باندې کار کوم، دې پروژې باندې کار کوم. ځان لپاره ډېر کار کوي او که د قمر لپاره ولس باندې زړه درد کوي. حقیقي زړه درد کوي او قمر لپاره ډېر وخت ورکړی دی. قمر خیر بنسټ مسئول دی او شخصي تجارت لري. تجارتونه لري. فکر کوم په دوبۍ کې ځینې آی ټي کمپنۍ او نور دا احمد شهرام وفایی ځوان دعوتګر، تکړه ځوان، خوږ ژبه دعوتګر. دري برخه کې ماشاءالله ډېر فعال دی، ډېر ښه انرژي لري او ډېر متنوع او متفاوت کار کوي په دعوتي برخه کې. الله دې د ټول ملګرو سره وساتي. مولوي صاحب شمس الرحمن ښه دعوتګر دی، نرم سړی دی او بې ضرره دی. بې ضرره. کله کله په فیسبوکونو کې لیکنې کوي، ګیلې کوي، خو زړه نه پاک دی، نرم زړی دی. او د ده تر شا به کوم یو عکس شک لرم جاوید نه. کوم جاوید؟ ابراهیمي. الله جګر دی، جګر. ته ګوره څومره خوږ دی. جګر که ګوره تر دا زه لږ ګوره عکس یې ښایسته راغلی دی. خپل هم دومره ښایسته دی؟ زړه نه ډېر ښایسته دی او په څېره هم ښایسته دی. څېره هم ښایسته دی. د کالو ته ګوره دا یخن یې ډېر قیمتي یخن دی، په لاس ګنډل شوی دی. د نه زه خبر یم د یخن نه و. ځان ته تنه ځان ته ګنډي. زه پرون به یې ولی وم همدا یخن یې په ځان کې و. پرون به یې ولی وم چې ما ته ویل داسې یخن ته م وکړه، خیاطي ته یې به ولی وم. اوس معلومه نه ده چې خرچه به دا کوي او که په ما یې کوي، خو یخن یې راته انتخاب کړی دی. جاوید جګر دی. جګر دی. او نوروز یار دی، ملګری دی. او شهرام یار دی، ملګری دی، دعوتګر دی، ځوان دی، مثبت انرژي خپروي، مثبت هغه کار کوي. الله مو خوشحاله لرم. ډېره مننه موږ ته د وخت راکړه او لیدونکو ته. امید لرم چې ټول پوډکاسټ به وګوري او موږ چې څه زده کړل الحمدلله دا یو که مو ښه څه ویلي د الله له طرفه، که مو ښه څه نه وي ویلي زموږ او د شیطان له طرفه. یو کتاب خبرې مو درنه زده کړې. الله دې عمر کې برکت درواشي. الله دې تاسو نه د دین کار نور هم واخیستلی کړي. د ځوانانو لپاره یو الګو یې دا نه چې تاسو مخامخ ناست یاستئ. نو
په عمر دې برکت او په علم کې دې الله تعالی زیاتوالی راولي. الله پاک دې په ټول ولس ښاد او آباد لري. ټول اسلامي امت دې الله پاک په هغه موقف کې چې کومه ترې تمه کړي. حسام صاحب محترم، خبرې ډېرې خوږې دي که نه، نرمې دي او په غوږونو باندې هم ښه اورېدل کېږي او زړه کې بیخي مستقیما ځای نیسي. زړه خو مو غواړي چې خپرونه سره اوږده شي، خو فکر کوم اوږدېږي. خدای پاماني به سره وکړو. تاسو څه وایي؟ کمره مو خدمت کې ده، بیا به سره ډېره مننه. الله پاک دې وکړي چې له دې څرګندونې چې موږ وکړې له دې خلکو ته ګټه ورسېږي. مننه. بیا هم دوستانو، الله مو خوشحال لره چې تر دې دمه موږ سره وئ. نو راتلونکي خپرونې ته چې بیا حاضرېږم نو میلمه به تاسو ټاکئ. کمنټ کې ولیکئ چې څوک را دعوت کو او کومې پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې پاتې کمنټ کې کوئ. د راتلونکي میلمه نه به هغه پوښتنې ورسره وکړو. الله مو خوشحال لره. دا زموږ یوټیوب چینل دی، اولنۍ خپرونه او امید دا دی چې موږ ته هم الله انرژي راکړي او موږ ته هم طاقت راکړي چې دا خپرونه مخته یوسو. موږ هم څه زده کړو، تاسو ته هم څه راورسېږي او ټول ته مستفید شو. ډېره مننه. الله مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام.